الف لام میم. دا د الله کتاب دی، په دې کې هیڅ شک نشته. هدایت دی د هغو پرهیزګارانو لپاره چې پر نالیدلو ایمان راوړي، لمونځ قایموي، کومه روزي چې موږ هغو ته ورکړې ده له هغې نه یې د خدای د رضا په خاطر لګوي. او هغه کسان چې ایمان لري په هغه کتاب چې پر تا باندې نازل کړی شوی دی قرآن، او کوم کتابونه چې له تا نه مخکې نازل کړی شوي وو، پر هغو ټولو ایمان راوړي او پر آخرت باور لري. داسې خلک د خپل رب له لوري په سمه لاره دي او همغوی بري موندونکي دي. کومو کسانو چې د حق د منلو څخه انکار وکړ، هغو ته یو شان ده، که ته هغوی وویروې یا یې ونه ویروې، په هیڅ صورت هغوی منونکي نه دي. الله د هغوی په زړونو او د هغو پر غوږونو مهر وهلی دی او د هغو پر سترګو یې پرده غوړولې ده او هغوی ته لوی عذاب ټاکل شوی دی. ځینې خلک داسې هم شته چې وایي موږ پر الله او د آخرت په ورځ ایمان راوړی دی، په داسې حال کې چې په حقیقت کې هغوی مؤمنان نه دي. هغو له الله او مؤمنانو سره غولونه راخیستې، خو هغوی په اصل کې په خپل ځانونه غولوي او هغو سره د دې شعور نشته. د هغو په زړونو کې یوه ناروغي ده چې الله هغه لا پسې زیاته کړه، او کوم دروغ چې هغوی وایي د هغه په بدله کې د هغو لپاره دردونکی عذاب دی. کله چې هغوی ته وویل شول چې په ځمکه کې فساد مه کوئ، نو هغوی همدا وویل چې موږ خو اصلاحات راوستونکي یو. پام ولرئ، په حقیقت کې هم دوی فساد کوونکي دي، خو شعور ورسره نشته. او کله چې هغو ته وویل شول چې څنګه چې نورو خلکو ایمان راوړی دی، همغسې تاسې هم ایمان راوړئ، نو هغوی همدا ځواب ورکړ چې آیا موږ د کم عقلانو غوندې ایمان راوړو؟ پام لرئ، په حقیقت کې خود دوی په خپله کم عقلان دي، خو دوی نه پوهیږي. چې دوی له مؤمنانو سره یو ځای شي نو وایي چې موږ ایمان راوړی دی، او کله چې په ګوښه ځای کې له خپلو شیطانانو سره یو ځای شي نو وایي چې په اصل کې خو موږ له تاسې سره یو، او په دې خلکو ملنډې وهو. الله په دوی ملنډې وهي او دوی ته په خپله سرکشۍ کې داسې مهلت ورکوي چې حیران پاتې وي. دا هغه کسان دي چې د هدایت په بدل کې ګمراهي اخیستې ده، خو دا تجارت د هغو لپاره ګټور نه دی او دوی هیڅکله په سمه لاره نه دي. د دوی مثال داسې دی لکه چې یو څوک اور بل کړي او چې کله هغه ټوله شاوخوا رڼا کړي، نو الله د دوی د سترګو بینایي ورنه واخلي او دوی په داسې حال کې پرېږدي چې په ترږمیو کې د دوی په سترګو هیڅ نه ښکاري. دوی کاڼه دي، ګونګیان دي، ړانده دي، دوی اوس نه راګرځي. یا د دوی مثال داسې وګڼئ چې له آسمان نه شړکنده باران وریږي او له هغې سره تورې تیارې کړه سهار او برېښنا هم ده. دوی د برېښنا د کړه سهار په اورېدلو د خپلو ځانونو له ویرې په غوږونو کې ګوتې ږدي، او الله دا د حق منکران له هرې خوا راایسار کړي دي. له برېښنا څخه پر دوی داسې حالت راځي چې لکه اوس به برېښنا د دوی د سترګو نظر والوزوي. کله چې یو څه رڼا تر سترګو کېږي نو په هغې کې لږ وړاندې ځي، او کله چې ترږمۍ پرې خورېږي نو ټپ درېږي. که د الله خوښه وای نو له هغو نه به یې د اورېدو او لیدو قدرت بیخي سلب کړی وای. په باوري توګه هغه پر هر څه قادر دی. ای خلکو، د خپل هغه رب بندګي غوره کړئ چې ستاسې او له ستاسې نه د مخکنیو تېرو شوو خلکو ټولو هستونکی دی. ستاسې د نجات هیله یوازې په همدې توګه کیدی شي. هماغه ذات دی چې ستاسې لپاره یې ځمکه فرش وغوړوله، اسمان یې چت جوړ کړ، له پاسه یې اوبه راوورولې او په هغو سره یې هر ډول حاصلات راوویستل، تاسې ته یې روزي ورسوله. نو کله چې تاسې په دې پوهیږئ نو نور د الله سیالان مه انګیرئ. او که تاسې په دې کار کې شکمن یاست چې دا کتاب چې موږ خپل بنده ته نازل کړی دی دا زموږ دی که نه، نو د هغو غوندې صرف یو صورت راوړئ، خپل ټول هم فکران راوبولئ، یوازې الله پرېږدئ، نور مو چې له هر چا نه زړه وي مرسته وغواړئ. که تاسې رښتینې یاست نو دا کار وکړئ، خو که تاسې دا کار ونه کړه او یقیني ده چې هیڅکله به یې ونه شئ کړای، نو وویرېږئ له هغه اور نه چې د هغه خس خاشاک به انسانان او کاڼي وي چې تیار کړی شوی دی د حق د منکرانو لپاره. او ای پیغمبره، کوم خلکو چې په دې کتاب ایمان راوړ او ښه عملونه یې وکړل، هغو ته زیری ورکړه چې د هغو لپاره داسې باغونه دي چې تر لاندې یې ویالې بهیږي،
د هغو باغونو میوې به په شکل کې د دنیا میوو ته څیرمه وي. کله چې کومه میوه د خوراک لپاره هغو ته ورکړی شي نو هغوی به ووایي چې همدغسې میوه له دې نه مخکې په دنیا کې موږ ته راکړی شوې وه. د هغو لپاره به هلته ډېرې سپېڅلې ښځې وي او هغوی به هلته د همیش لپاره اوسیږي. هو الله له دې نه هېڅکله شرم نه کوي چې د میاشتې یا له دې نه هم د کوم زیات حقیر شي مثالونه راوړي. کوم خلک چې د حق خبرې منونکي دي هغوی د دې مثالونو په لیدلو پوهیږي چې دا حق دی چې د هغو د همغه رب لخوا راغلی دی. او څوک چې منونکي نه دي نو هغوی د دې مثالونو په اورېدلو دا وینا کوي چې له داسې مثالونو سره د الله څه سروکار دی. په دې شان الله په همدې یوه خبره ډېر خلک په ګمراهۍ کې اخته کوي او ډېرو ته سمه لاره ښیي او په ګمراهۍ کې هغه کسان اخته کوي چې فاسقان دي. هغه کسان چې د الله عهد د ټینګ تړون نه وروسته ماتوي. الله چې د کوم شي د پیوندولو امر کړی دی هغه غوڅوي او په ځمکه کې فساد خوروي. په حقیقت کې همدا خلک زیانکاران دي. تاسې څنګه له الله سره د کفر چلند غوره کوئ؟ په داسې حال کې چې تاسې بې روحه وئ، هغه تاسې ته ژوند درکړ، بیا همغه ستاسې ساه اخلي، بیا همغه دوهم ځل تاسې ژوندي کوي، بیا د همغه لوري ته ستاسې ورګرځېدل دي. هماغه ذات دی چې هغه ستاسې لپاره د ځمکې ټول شیان پیدا کړل، بیا یې پورته خواته توجه وکړه او اسمانونه یې برابر کړل او هغه د هر شي علم لري. او بیا لږ شان هغه وخت په زړه کړه چې کله ستا رب پرښتو ته ویلي و چې زه په ځمکه کې د یو خلیفه پیدا کوونکی یم. هغو عرض وکړ آیا ته په ځمکه کې داسې یو څوک ټاکې چې د هغې نظم خراب کړي او وینې تویې کړي. ستا له حمدو ثنا سره تسبیح او ستا لپاره سپېڅلې ستاینه خو همدا مونږ کوو. الله وفرمایل زه پر هغه څه پوهیږم چې تاسې پرې نه پوهیږئ. له هغه وروسته الله آدم ته د ټولو شیانو نومونه وښودل، بیا یې هغه پرښتو ته وړاندې کړل او ویې ویل که ستاسې دا ګمان صحیح وي چې د کوم خلیفه په ټاکنه کې به نظم وران شي نو د دې شیانو نومونه وښیئ. هغو عرض وکړ له نیمګړتیا نه پاک خو یوازې ستا ذات دی، موږ خو صرف دومره علم لرو چې تا موږ ته راکړی دی. په حقیقت کې په هر څه پوهېدونکی او د هر څه علم لرونکی له تا پرته بل څوک نشته. الله آدم ته وویل دوی ته د دې شیانو نومونه وښیه. کله چې هغو ته یې د هغو ټولو نومونه وښودل نو الله وفرمایل ما تاسې ته نه ویلي چې زه د اسمانونو او ځمکې پر هغو ټولو حقیقتونو پوهېږم چې له تاسې نه پټ دي. څه چې تاسې ښکاره کوئ هغه هم ماته معلوم دي او څه چې تاسې پټوئ پر هغو هم زه پوهېږم. کله چې موږ پرښتو ته امر وکړ چې د آدم په وړاندې سرونه ښکته کړئ نو ټولو سرونه ښکته کړل، خو ابلیس انکار وکړ. هغه د خپلې لویۍ په غرور اخته و او د نه منونکو له ډلې څخه شو. او بیا موږ آدم ته وویل چې ته او ستا ماینه دواړه په جنت کې اوسېږئ او دلته په پراخۍ سره چې څه مو زړه غواړي خورئ، خو دې ونې ته پام مه ورګرځوئ که نه نو په تېري کوونکو کې به وشمېرل شئ. په پای کې شیطان دوی دواړه هغې ونې ته په لمسولو زموږ د امر له مننې یې واړول او له هغه حالت نه یې ویستل چې هغوی پکې وو. موږ امر وکړ چې اوس تاسې ټول دې ځایه کوز شئ، تاسې یو د بل دښمنان یې او ستاسې تر یوې خاصې مودې پورې په ځمکه کې هستوګنه او هملته ژوند تېرول دي. نو آدم له خپل پروردګار څخه څو کلمې زده کړې او پروردګار یې د هغه توبه قبوله کړه. بېشکه چې هغه لوی توبه قبلونکی او د رحمت څښتن دی. موږ وویل چې تاسې ټول دې ځایه کوز شئ، بیا چې تاسې ته زما لخوا کوم هدایت ورسیږي نو څوک چې زما د دې هدایت پیروي وکړي نو پر هغو باندې به څه ویره او غم نه وي، او څوک چې د ده له منلو نه انکار وکړي او زموږ آیاتونه دروغ وانګیري هغوی دوزخ ته ورتلونکي دي، هلته به هغوی همیشه اوسیږي. بني اسرائیلو لږ پاملرنه وکړئ زما هغه نعمت ته چې پر تاسې مې لورولی و. له ما سره چې ستاسې کوم تړون و هغه تاسې سرته ورسوئ، نو زما چې له تاسې سره کوم تړون و هغه به زه ترسره کړم او یوازې له ما نه وویرئ. ما چې کوم کتاب لیږلی دی پر هغه ایمان راوړئ. دا د هغه کتاب تاییدونکی دی چې له تاسې سره له پخوا نه موجود و. له دې عمله تر ټولو د مخه تاسې ورڅخه انکار مه کوئ.
په لږ بیه زما آیاتونه مه خرڅوئ او زما له غضب نه ځان وساتئ. باطل ته د حق جامه مه راغوندئ او له پوهېدو سره سره د حق پټولو هڅه مه کوئ. لمونځ قایم کړئ، زکات ورکړئ او کوم خلک چې ماته ټیټیږي تاسې هم له هغو سره ټیټ شئ. تاسې خو نورو ته د ښې لارې غوره کولو لپاره وایاست مګر خپل ځان هیروئ. په داسې حال کې چې تاسې کتاب لولئ آیا تاسې له پوهې څخه هیڅ کار نه اخلئ؟ په صبر او لمانځه د الله مرسته وغواړئ. په دې کې شک نشته چې لمونځ یو ډیر سخت کار دی مګر په طاعت کوونکو کوم کسان چې یقین لري دوی له خپل رب سره یو ځای کیدونکي او د همغه لوري ته ورګرځي. ای بني اسرائیلو زما هغه نعمت در یاد کړئ چې هغه مې پر تاسې پیرزو کړی او دا چې د نړۍ پر ټولو ملتونو مې تاسې ته فضیلت در کړی او له هغې ورځې وویرېږئ چې هلته هیڅوک هیڅ چاته یوه ذره په دردو نه خوري، نه د هیڅ چا سپارښتنه ومنله شي، نه هیڅوک د فدیې په بدل کې پرېښودای شي او نه له ګناهکارانو سره له کوم لوري مرسته وکړای شي. یاد کړئ هغه وخت چې موږ تاسې ته د فرعون له غلامۍ نه نجات درکړ. هغو تاسې په سخت عذاب کې اخته کړي وئ، ستاسې زامن یې حلالول او ستاسې لوڼې یې ژوندۍ ساتلې او په دې حالت کې ستاسې د رب له لوري پر تاسې لوی ازمویښت و. در یاد کړئ هغه وخت چې ستاسو لپاره مو سمندر څیرې کړ نو تاسې مو وژغورلی او فرعونیان مو په داسې حال کې غرق کړل چې تاسو ورته کتل. در یاد کړئ چې کله موږ موسی د 40 شپو ورځو په قرارداد راوغوښت نو تاسې د هغه پسې شا خوسکی په خدایي ونیو. په هغه وخت کې تاسې له حده ډیر زیات تیری کړی خو د هغې له پاسه هم موږ تاسې ته عفو وکړه چې ښایي اوس شکر کوونکي اوسئ. یاد کړئ چې په همغه وخت کې چې تاسې دا ظلم کاوه موږ موسی ته کتاب او فرقان ورکړ تر څو تاسې د هغه په وسیله سمه لاره ومومئ. در یاد کړئ چې کله موسی له دې نعمت سره درستون شو نو خپل قوم ته یې وویل چې ای خلکو تاسې په خدایي سره د خوسکی په نیولو پر خپل ځان سخت ظلم کړی دی نو تاسې د خپل خالق په وړاندې توبه وباسئ او په خپلو کې سره ووژنئ. په همدې کار کې ستاسې د خالق په وړاندې ستاسې ښه توب دی. په هغه وخت کې ستاسې خالق ستاسې توبه قبوله کړه چې هغه لوی بخښونکی او د رحمت څښتن دی. په زړه کړئ هغه وخت چې کله تاسې موسی ته ویلي وو چې موږ به ستا په خولو تر هغه باور ونه کړو تر څو چې په خپلو سترګو په څرګنده توګه خدای له تا سره په خبرو کولو ونه وینو. هغه وخت تاسې په رڼو سترګو کتل چې یوه قوي سایقه درته راغله، تاسې بې روحه غورځېدلي وئ مګر بیا موږ ژوندي راپاڅولی. په کار ده چې له دې ښېګڼې وروسته تاسې شکر وباسئ. موږ وریځ پر تاسې سوری کړ، د من او سلوا خواړه مو درته برابر کړل او تاسې ته مې وویل چې کوم پاک شیان چې موږ تاسې ته روزي کړي دي هغه خورئ. خو ستاسې پخوانیو چې څه وکړل هغه پر موږ ظلم نه و بلکې هغو خپله پر خپل ځان ظلم وکړ. او یاد کړئ چې کله موږ ویلي وو چې دې کلي ته چې ستاسې په مخ کې دی ننوځئ د هغه حاصلات چې څنګه مو زړه غواړي هغسې په خوند وخورئ مګر د کلي په دروازه کې د سجدې په حال کې ننوځئ او ووایئ یا الله زموږ ګناوې وبخه، موږ چې خطاګانې در بخو او په نیکوکارانو به لا زیات فضل او مهرباني پیرزو کړو. خو کومه خبره چې ویل شوې وه ظالمانو هغه بدله کړه، نور څه یې وکړل. په پای کې موږ په ظلم کوونکو له آسمانه عذاب نازل کړ. دا سزا د هغو نافرمانیو وه چې هغو کولې. هغه وخت در یاد کړئ چې کله موسی د خپل قوم لپاره اوبه وغوښتلې نو موږ وویل چې په فلانۍ تیږه باندې په خپله همسا ګزار وکړه چې بیا له هغې نه 12 چینې وخوټېدې او هره قبیله وپوهېده چې له کومه ځایه خپلې اوبه واخلي. په هغه کې دا لارښوونه شوې وه چې د الله له لوري درکړای شوې روزي وخورئ وڅښئ او په ځمکه کې ورانی مه کوئ. هغه وخت در یاد کړئ چې تاسې ویلي وو چې ای موسی موږ په همدا یو ډول خوړو صبر نشو کولی. له خپل رب نه دې وغواړه چې موږ ته د ځمکې حاصلات تره، بادرنګ، غنم، نسک او پیاز راکړي. نو موسی وویل آیا د یو غوره شي په ځای تاسې د کم ارزښته شیانو اخیستل غواړئ؟ ښه نو کوم ښار ته لاړ شئ، څه چې غواړئ هلته به یې ومومئ. په پای کې خبره دې ته ورسېده چې ذلت او خواري، بېوزلي او بده ورځ ورباندې راغله او د خدای په قهر اخته شول.
دا نتیجه وه چې هغو د خدای له آیاتونو انکار شروع کړ او د پیغمبرانو په ناحقه وژلو یې لاس پورې کړ. دا نتیجه وه د هغو نافرمانیو او د دې خبرې چې هغوی د شرعیت له پولو نه پرله پسې پښې اړولې. باور ولرئ چې هر څوک چې د قرآن منونکي وي یا یهودیان وي عیسایان وي یا صابیان وي نو چې په الله او د آخرت په ورځ ایمان راوړي او غوره عمل وکړي د هغو اجر د هغو له رب سره دی او د هغو لپاره هیڅ ویره او غم نشته. او در یاد کړئ هغه وخت چې کله موږ د تور غر پر تاسې پورته کړی او له تاسې نه مو تعهد اخیستی او ویلي مو چې کوم کتاب چې موږ درکوو هغه په کلکه ساتنه واخلئ او په هغه کې درج شوي حکمونه او لارښودنې زده کړئ. په دې وسیله هیله کیدای شي چې تاسې د پرهیزګارۍ چلند غوره کړای شئ. هغه وروسته تاسې له خپل لوز نه واوښتئ. د دې له پاسه هم د الله مهرباني او رحمت ستاسې ملګرتیا پرې نه ښوده که نه نو تاسې تباه کیدئ. او تاسې د خپل قوم هغو کسانو عاقبت نه خبر یې چې د شنبې په ورځ یې تیری کړی و. موږ هغو ته وویل چې بیزوګانې شئ او په داسې حال کې اوسئ چې له هرې خوا در باندې نفرین او لعنت وي. په دې ترتیب موږ د هغو عاقبت د هغې زمانې او وروستیو نسلونو لپاره عبرت او ویریدونکو لپاره نصیحت وګرځاو. او هغه پیښه در یاد کړه چې کله موسی خپل قوم ته وویل چې الله تاسې ته د یوې غوا د ذبح کولو امر کوي. هغه وویل آیا ته له موږ سره مسخرې کوې؟ موسی وویل زه له دې نه خدای ته پناه ور وړم چې د جاهلانو له ډلې څخه اوسم. ویې ویل ښه نو له خپل رب نه دې وغواړه چې موږ ته د هغې غوا څه تفصیل وکړي. موسی وویل الله لارښودنه کوي چې هغه د داسې غوا وي چې نه زړه وي نه وړه بلکې د منځني عمر لرونکي وي. نو څه چې درته امر کیږي هغسې وکړئ. هغو بیا وویل له خپل رب نه دې دا هم پوښتنه وکړه چې د هغې بڼه څنګه وي. موسی وویل هغه وایي چې داسې تکه ژیړه غوا دې وي چې لیدونکي یې په لیدو خوشحاله شي. بیا یې وویل له خپل رب نه دې ښه څرګنده پوښتنه وکړه چې راوښیي څنګه غوا مقصد ده. موږ د هغې په سمه پیژندنه کې په اشتباه کې لوېدلي یو. که د الله اراده وشي موږ به هغه ښه وپیژنو. موسی ځواب ورکړ چې الله وایي هغه داسې غوا ده چې زحمت یې نه دی ایستلی نه یې ځمکه کوربه کړې نه یې ارهټ ګرځولی روغه رمټه او بې داغه ده. نو هغو نارې کړې چې هو اوس دې سمې نښانې راوښودلې. بیا یې هغه ذبحه کړه که نه نو د دې کار کوونکي نه و. او تاسې ته هغه پیښه یاده ده چې کله تاسې څوک وژلي وو بیا مو د هغه په باب جګړې کولې او یو پر بل باندې مو د وژلو تور وای او الله څرګندونکی دی د هغه چې تاسو یې پټوئ. هغه وخت موږ امر وکړ چې د وژل شوي په جثه د هغې یوه برخه ووهئ. وګورئ دغسې الله مړي ژوندي کوي او تاسې ته د خپل قدرت نښانې درښیي تر وپوهیږئ. خو د دغه ډول نښانو له لیدلو وروسته هم په پای کې ستاسې زړونه سخت شول د تیږو په شان سخت بلکې له هغو نه هم څه زیات سخت ځکه ځینې داسې تیږې هم شته چې له هغو نه چینې راوځي بهیږي ځینې چوي او اوبه ترېنه راوځي او ځینې د خدای له ویرې لړزیږي رالویږي. الله ستاسې له کړو وړو نه ناخبره نه دی. ای مسلمانانو آیا اوس تاسې له دې خلکو نه دا تمه لرئ چې دوی به ستاسې په بلنه ایمان راوړي په داسې حال کې چې له هغو نه د یوې ډلې دا عادت ګرځېدلی دی چې د الله کلام واوري او بیا پر هغه باندې له پوهېدو او ادراک سره سره په آګاهانه توګه په هغه کې تحریف کوي او په محمد رسول الله باندې له ایمان راوړونکو سره چې کله یو ځای شي نو وایي چې موږ هم هغه منلی دی او کله چې په خپلو منځو کې یو له بله سره په ګوښه کې خبرې اترې کوي نو وایي چې احمقان شوي یې چې دوی ته هغه خبرې ورښیي چې الله تعالی تاسې ته درښودلي دي تر څو چې ستاسې د رب په وړاندې ستاسې پر خلاف د دلیل په توګه وړاندې کړي. او آیا دوی نه پوهیږي چې څه چې دوی پټوي او څه چې ښکاره کوي الله له ټولو خبرونه خبره دی؟ په دوی کې یوه ډله د امیانو ده چې په کتاب نه پوهیږي په بې اساسه امیدونو او هیلو یې تکیه کړې ده او په انګېرنه او ګمان روان دي. نو هلاکت او تباهي ده د هغو کسانو لپاره چې په خپلو لاسونو د شر یې لیکنه کوي او بیا خلکو ته وایي دا د الله څخه راغلی ده تر څو د هغې په بدل کې لږ غوندې ګټه په لاس راوړي. نو هلاکت دی دوی ته په سبب د هغه چې د دوی لاسونه یې لیکي او هلاکت دی دوی ته په سبب د هغه څه چې ترلاسه کړي.
هغوی وایي د دوزخ اور به پر موږ باندې هیڅکله ونه لګیږي، خو که څو ورځې سزا راکوله کیږي نو را دې کړی شي. له دوی نه پوښتنه وکړه آیا تاسې له الله نه پیمان اخیستی دی چې له هغه څخه الله تېرېدی نه شي؟ یا خبره دا ده چې په الله پورې داسې خبرې تړئ چې تاسې پرې نه پوهیږئ. هر څوک چې بدي وګټي او د خپلو خطاو په چاپیریال کې ایسار شي هغوی دوزخیان دي او هغوی به په دوزخ کې تل اوسیږي. او کوم خلک چې ایمان راوړي او نیک عملونه وکړي هغوی جنتیان دي او په جنت کې به هغوی تل اوسیږي. او په یاد ولره له بني اسرائیلو نه موږ کلک پیمان اخیستی وو چې له الله نه پرته به د هیڅ چا عبادت نه کوئ. له مور او پلار سره، له خپلو خپلوانو سره، له یتیمانو او مسکینانو سره به غوره چارچلند کوئ. خلکو ته به ښې خبرې کوئ، لمونځ کوئ او زکات ورکوئ. خو له لږ کسانو پرته نور تاسې ټول له دې پیمان نه واوښتلی، اوس هم مخړونکي. او لږ غوندې په یاد ولرئ موږ له تاسې نه کلک پیمان اخیستی وو چې په خپلو منځو کې یو د بل وینې مه تویوئ او نه یو بل له کوره بې کوره کوئ. تاسې د دې اقرار کړی وو، تاسې په خپله په دې شاهدان یې. خو نن همدا تاسې یاست چې خپل ورونه وژنئ، خپل ځینې ورونه بې کوره کوئ، د ظلم او زیاتي په کولو د هغو په خلاف ډلې جوړوئ. او کله چې په جګړه کې ونیول شي ستاسې په لاس کې بندیان شي نو د هغو د خوشي کولو لپاره د فدیې لاره برابروي. په داسې حال کې چې له کورونو څخه د هغو ایستل له سره پر تاسې حرام. نو آیا تاسې د کتاب په یوه برخه ایمان راوړئ او په بله برخه یې کافر کیږي؟ نو له تاسې نه چې کوم خلک داسې وکړي د هغو سزا به له دې پرته نور څه وي چې د دنیا په ژوند کې ذلیل او خوار اوسیږي او په آخرت کې به د ډیر سخت عذاب په لوري وروګرځول شي. الله ستاسې د دې حرکتونو څخه بې خبره نه دی. دا هغه کسان دي چې د دې دنیا ژوند د آخرت په بدله کې اخیستی دی. له دې عمله نه به په سزا کې اساني راوستله شي او نه به مرسته ورسره وکړه شي. موږ موسی ته کتاب ورکړ، له هغه وروسته مو پرلپسې پیغمبران ولیږل. په پای کې مو عیسی ابن مریم له روښانه نښو نښانو سره ولیږه او په سپېڅلي روح سره مو د هغه مرسته وکړه. هر کله چې کوم پیغمبر ستاسې د نفسي غوښتنو په خلاف کوم شي سره تاسې ته راغلی دی نو تاسې ورڅخه سرکشي کړې ده. څوک مو دروغجن ګڼلی دي او څوک مو وژلي دي. هغوی وایي زموږ زړونه پوښل شوي دي. نه، اصلي خبره دا ده چې د هغو د کفر له امله الله پر هغو لعنت کړی دی. له دې کبله هغوی ډیر لږ ایمان راوړي. او اوس چې یو کتاب هغو ته د الله له لوري راغلی دی دوی له هغه سره څه راخیستي دي؟ سره له دې چې دا کتاب د هغه کتاب تصدیق کوونکی دی چې له پخوا نه له دوی سره موجود او سره له دې چې د دې کتاب له راتګ نه مخکې دوی په خپله د کفارو په مقابله کې د فتح او نصرت دعاګانې کولې. خو کله چې هغه کتاب راغی چې وی پیژانده هم نو د هغه له منلو یې انکار وکړ. د خدای لعنت دی وي په دې منکران. څومره بده وسیله ده چې پر هغې سره دوی خپل ځانونه ډاډه کوي. په دې شان چې کوم هدایت چې الله را لېږلی دی د هغه له منلو څخه یوازې د دې سرغړونې په اساس انکار کوي چې الله خپل فضل یعنی وحی او رسالت پر خپل هغه بنده لوروي چې اراده یې وشي. نو ځکه دوی د غضب له پاسه د غضب وړ ګرځېدلي دي او د داسې کافرانو لپاره ډیره سپکوونکې سزا ټاکل شوه. کله چې هغو ته وویل شي چې پر هغه څه چې الله را لېږلي دي ایمان راوړئ نو وایي موږ یوازې پر هغه څه ایمان راوړو چې موږ یعنې د بني اسرائیلو نسل ته راغلي دي. له دې ساحې د باندې چې هر څه راغلي دي د هغو له منلو نه انکار کوي. په داسې حال کې چې هغه حق دی او د هغو لارښوونو تصدیق او تایید کوي چې له پخوا نه له هغو سره موجود. ښه نو هغو ته ووایه که تاسې پر همغه لارښوونه ایمان لرئ چې تاسې ته راغلې وه نو له دې نه مخکې مو د الله هغه پیغمبران ولې وژل چې په خپله د بني اسرائیلو په نسل کې زیږېدلي وو. تاسې ته موسی له څه ډول روښانه نښانو سره راغی. بیا هم تاسې داسې ظالمان وئ چې د هغه درته شا شوه خو سکی مو خپل معبود ونیو. بیا لږه هغه پیمان در په زړه کړئ چې پر تاسې باندې د توره غره په راپورته کولو موږ درڅخه اخیستی وو. موږ تاکید کړی وو چې کوم هدایت در لیږو پر هغو په کلکه عمل وکړئ او غوږ ورته کیږدئ وایې ورئ.
ستاسې پلرونو نیکونو وویل چې موږ واورېدل خو مو نه منل او هغوی داسې باطل پرستانو چې په زړونو کې د خوسکي مینه ناسته وه. ووایه که تاسې مؤمنان یې نو دا عجیبه ایمان دی چې تاسې ته د داسې ناکاره حرکتونو امر کوي. دوی ته ووایه چې که د آخرت کور له نورو ټولو انسانانو پرته یوازې ستاسې لپاره خاص ګرځول شوی دی نو تاسې ته ښایي چې د مرګ هیله مند شئ که چیرې رښتیا ویونکي یاست. باور ولرئ چې دوی به هیڅکله د هغه هیله ونه کړي ځکه چې دوی په خپلو لاسونو سرته رسولي او هلته یې لیږلي دي. هغه دا ایجابوي چې هلته د ورتګ هیله ونه کړي. الله د دې ظالمانو له حاله ښه خبر دی. ته به هغوی له بله هر چا نه د ژوند حریصان ومومي ان تر دې چې دوی په دې کار کې له مشرکانو نه هم وړاندې شوي دي. د هغو هر یو دا غواړي چې په څه شان زر کاله ژوند وکړي په داسې حال کې چې اوږد عمر خو هغوی له عذاب نه لرې غورځولی نه شي. څه عملونه چې دوی کوي الله خو هغه ویني. دوی ته ووایه چې کوم څوک چې له جبرائیل سره دښمني لري هغه دې په دې وپوهیږي چې جبرائیل د الله په اجازه دا قرآن ستا زړه ته رسولی دی چې د پخوانیو راغلیو کتابونو تصدیق او تایید کوي او د مؤمنانو لپاره لارښودنه او د بري د زیري په توګه راغلی دی. څوک چې د الله او د هغه د پرښتو او د هغه د پیغمبرانو او د جبرائیل او میکائیل دښمن وي الله د دې کافرانو دښمن دی. مونږ تا ته داسې آیاتونه درلیږلي دي چې په ډاګه څرګنده د حق ښکاره کوونکي دي او د هغو له پیروۍ نه یوازې هماغه خلک منکریږي چې فاسقان دي. آیا تل داسې نه ده شوې چې کله یې څه ژبنه کړې ده نو له هغو نه یوې نه یوې ډلې هغه شاته غورځولې ده بلکې د هغو زیاتره کسان داسې دي چې د زړه له کومې ایمان نه راوړي او کله چې هغو ته د الله له لوري کوم پیغمبر د هغه کتاب تصدیقونکی او تاییدونکی راغلی دی چې له پخوا نه له دوی سره موجود و نو له دې اهل کتابونه یوې ډلې د الله کتاب په داسې شان شاته وغورځوو لکه چې دوی په هیڅ نه پوهیږي او په دې لړ کې د هغو شیطانانو پیروي وکړه چې شیطانانو د سلیمان د سلطنت د نوم په اخیستلو وړاندې کول په داسې حال کې چې سلیمان هیڅکله نه دی کافر شوی. د کفر مرتکبین خو هغه شیطانانو چې خلکو ته یې کوډې ښودلې هغو هغه څه تعقیبول چې په بابل کې پر دوو پرښتو هاروت او ماروت باندې نازل شوي وو. په داسې حال کې چې هغو پرښتو به چې هر کله چاته هغه ښودل نو لومړی به یې په ډاګه دا خبره ورته کوله چې ګوره مونږ یوازې د ازمویښت لپاره یو نو مه کافر کیږه. بیا هم دې خلکو له هغو نه هغه څه زده کول چې په هغو سره د میړه او ښځې ترمنځ بیلتون راولي. ښکاره وه چې د خدای له اجازې پرته هغو په دې وسیله هیچاته هم ضرر نشو رسولی خو له دې سره سره یې داسې څه زده کول چې په خپله د هغو لپاره ګټور نه بلکې زیان او هغو ته ښه معلومه وه چې څوک د دې شي خریدار شي د هغه لپاره په آخرت کې هیڅ ونډه نشته. څومره ناکاره سودا ده چې د هغې په بدل کې هغو خپل ځانونه خرڅ کړل. کاشکې هغوی ورباندې پوهېدلی. که هغو ایمان او تقوا غوره کړې وای نو د الله په وړاندې د هغو اجر ډېر غوره و. کاشکې هغوی په دې پوهېدای. ای مؤمنانو راینا مه وایئ بلکې انظرنا ووایئ او په غور سره خبره واورئ او کافرانو ته دردونکی عذاب دی. هغو خلکو چې د حق د بلنې له منلو نه انکار کړی دی که له اهل کتابونه وي که مشرکان وي هیڅکله دا نه خوښوي چې ستاسې د رب له خوا دې تاسې ته څه ښېګڼه راشي خو د الله چې هر چا ته خوښه شي د خپل رحمت لپاره یې غوره کوي او هغه د لوی فضل خاوند دی. مونږ چې خپل کوم آیت منسوخوو یا یې ستا د زړه څخه هیروو د هغه په ځای له هغه نه ښه راوړو یا لږ تر لږه همغسې. آیا ته په دې نه پوهیږي چې الله په هر څه قادر دی؟ آیا ته نه خبر چې د آسمانونو او ځمکې فرمانروایی یوازې د همدې الله ده او له هغه پرته هیڅوک ستاسې خبر اخیستونکی او ستاسې مرستندوی بل نشته؟ آیا تاسې غواړئ له خپل پیغمبر نه هغه شان پوښتنې او غوښتنې وکړئ لکه چې دې نه مخکې له موسی نه شوي دي؟ په داسې حال کې څوک چې د ایمان رویه د کفر په چارچلن بدله کړي
هغه له سمې لارې نه واوښت. زیاتره اهل کتاب دا غواړي چې په یو ډول نه یو ډول تاسې له ایمانه بیرته د کفر لوري ته وګرځوي، که څه هم حق هغو ته څرګند شوی دی، خو د خپلې نفسي غوښتنې له امله ستاسې لپاره دا غواړي. د هغه په جواب کې تاسې له عفوې او تېرېدنې نه کار واخلئ، تر څو چې الله په خپله فیصله نافظه کړي. اوسئ چې الله تعالی پر هر څه قادر دی. لمونځ قایم کړئ، زکات ورکړئ. تاسې چې د خپل عاقبت لپاره څه نیکي سرته ورسوئ، وړاندې ولېږئ، د الله په وړاندې به هغه موجودې ومومئ. څه چې تاسې کړي وي الله د هغو ټولو لیدونکی. د هغو دا وینا ده چې هیڅوک به جنت ته لاړ نشي تر څو چې هغه یهودین نه وي یا د عیسایانو د ګمان له مخې عیسایي نه وي. دا د هغو هیلې دي. دوی ته ووایه خپل دلیل وړاندې کړئ که تاسې په خپله دعوا کې رښتیني یاست. په اصل کې نه ستاسې څه ځانګړیتوب دی او نه د بل چا. حق خبره دا ده هر څوک چې خپل ځان د خدای اطاعت وقف کړي او په عملی توګه ښه چلند غوره کړي، د هغه لپاره د هغه د رب په نزد د هغه اجر شته او پر داسې خلکو څه ویره او کړاو نشته. یهودیان وایي له عیسایانو سره هیڅ نشته، عیسایان وایي له یهودو سره هیڅ نشته. په داسې حال کې چې دوی دواړه کتاب لولي، همداشان دعوا هغه خلک هم کوي چې هغوی د کتاب عالمان نه دي. الله به دا اختلافونه چې دا خلک پکې اخته دي د قیامت په ورځ فیصله کړي. او له هغه چا نه به غټ ظالم څوک وي چې نه پرېږدي د الله په عبادت ځایونو کې د هغه نوم واخیستل شي او د هغو د ورانولو په هڅه کې وي. داسې خلک د دې وړ نه دي چې په دې عبادت ځایونو کې قدم کیږدي، او که ورشي هم له ویرې سره به ورشي. د هغو لپاره خو په دنیا کې رسوایي او په آخرت کې لوی عذاب دی. ختیځ او لویدیځ ټول د الله دی. په هر لوري چې تاسې مخ واړوئ همغه لوري ته د الله مخ دی. الله د ډېرې پراختیا خاوند او په هر څه پوهېدونکی دی. هغوی وایي چې الله څوک په زوی ولی سره نیولی دی. الله له دې خبرو پاک دی. اصلي حقیقت دا دی چې د ځمکې او آسمانونو ټولې هستۍ د هغه دي. ټول د هغه د امر منونکي دي. هغه د آسمانونو او ځمکې هستونکی دی او د کومې خبرې چې هغه فیصله صادروي صرف دومره امر ورته کوي چې شه، نو هغسې کیږي. ناپوهان وایي چې الله په خپله ولې موږ سره نه غږیږي یا موږ ته کومه نښه ولې نه راوړي. همدا شان خبرې له دوی نه مخکې خلکو هم کولی. د دې ټولو مخکنیو وروستنیو ګمراهانو ذهنیتونه یو شان دي. باور لرونکو ته خو موږ په ډاګه څرګنده خپلې نښانې ښکاره کړي دي. موږ ته د حقایقو له علم سره زیری ورکوونکی او ویرونکی لیږلی او د دوزخ د خاوندانو په هکله ته نه پوښتل کیږي. یهودیان او عیسایان به هیڅکله له تا نه خوشحاله نشي تر څو چې ته د هغو په لاره لاړ نشي. دوی ته په کلکه ووایه چې سمه لاره یوازې همغه ده چې الله ښودلې ده، او که ته له هغه علم نه وروسته چې درکړی شوی دی د هغو په خواهشونو پسې لاړ شي، نو ستا هیڅ دوست او مرستندوی نشته چې د الله له نیونې نه دې وژغوري. کومو خلکو ته چې موږ کتاب ورکړی دی هغوی داسې لولي چې څنګه د هغه د لوستلو حق دی. هغوی ورباندې د زړه له کومې ایمان راوړی دی، او څوک چې د هغه د نه منلو چلند غوره کړي هغوی په اصل کې زیانمن دي. ای بني اسرائیلو، زما هغه نعمت در یاد کړئ چې پر تاسې مې لورولی او دا چې ما تاسې ته د نړۍ پر ټولو قومونو فضیلت درکړی. او وویرېږئ له هغې ورځې نه چې هیڅوک به هیڅ چا ته یوه ذره په دردو نه خوري، نه به له چا نه فدیه قبوله کړی شي، نه به کوم سپارښت انسان ته ګټه ورسوي، او نه به ګناهکارانو ته له کومې خوا نه څه مرسته ورسېدی. یاد کړه هغه وخت چې پر ابراهیم باندې د هغه رب د څو خبرو ازمایښت وکړ او هغه ټولې سرته ورسولې. نو الله وفرمایل زه تا د ټولو خلکو قائد ټاکم. ابراهیم عرض وکړ او آیا زما له اولادې سره هم همدا وعده ده؟ الله علی شانه وویل زما وعده له ظالمانو سره نشته، او دا چې موږ دا کور یعنی کعبه د خلکو لپاره مرکز او د امن ځای جوړ کړی
او خلکو ته مو امر کړی و چې په کوم ځای کې چې ابراهیم د عبادت لپاره درېږي هغه ځای په مخصوصه توګه د لمانځه ځای جوړ کړی او ابراهیم او اسماعیل ته مو په کلکه ویلي و چې زما دا کور د طواف کوونکو څیله کیدونکو یعنی اعتکاف کوونکو او رکوع او سجده کوونکو لپاره ستره کړی او دا چې ابراهیم دعا وکړه ای زما ربه دا ښار د امن ښار وګرځوه او د اوسیدونکو څخه چې څوک الله او آخرت مني هغو ته هر ډول میوې روزي کړه د هغه رب په ځواب کې وفرمایل او چې څوک یې ونه مني د دنیا د څو ورځني ژوندانه وسایل خو زه هغو ته هم ورکوم خو عاقبت به هغوی د دوزخ په لوري راکاږم ډېر ناکاره استوګنځی دی او در یاد کړه چې کله ابراهیم او اسماعیل د دې کور دیوالونه پورته کول نو دعا یې کوله ای زمونږ ربه له موږ نه دا خدمت قبول کړه ته د هر څه اوریدونکی او په ټولو شیانو پوهیدونکی ای ربه موږ دواړه تا ته غاړه ایښودونکي وګرځوه زموږ له زوزات نه یو داسې قوم را وبرکوه چې تا ته غاړه ایښودونکي وي موږ ته د خپل عبادت لارې لیکې را زده کړه او زموږ توبه قبوله کړه ته لوی بخونکی او رحم کوونکی او ای ربه په دې خلکو کې د همدوی له قوم نه یو داسې پیغمبر را پاڅوه چې دوی ته ستا آیاتونه واوروي هغو ته کتاب او حکمت ورزده کړي او د هغو ژوند ستره کړي ته د لوی قدرت او حکمت څښتن یې اوس څوک دی چې د ابراهیم د مسلک نه کرکه وکړي له هغه چا پرته چې په خپل ځان په حماقت او جهالت کې اخته کړی وي بل څوک دا حرکت کولی شي ابراهیم خو هغه څوک دی چې موږ په نړۍ کې د خپل کار لپاره غوره کړی او په آخرت کې به هغه د صالحانو په ټولي کې وي هغه داسې و چې کله یې رب ورته وویل غاړه کېږده نو هغه سم د لاسه وویل ما د کائناتو واکوال ته غاړه ایښې ده پر همدې مسلک باندې د تلو لارښودنه هغه خپل زوزات ته کړې وه او همدا سپارښتنه یعقوب خپل اولادي ته کړې وه هغه ویلي و چې زما بچیانو الله ستاسې لپاره همدا دین غوره کړی دی له دې عمله د مرګ تر وخته مسلمان پاتې شي او آیا تاسې هغه وخت حاضر وئ چې کله یعقوب له دې دنیا نه رخصتېده د مرګ په وخت کې له خپلو بچیانو نه پوښتنه وکړه بچیانو له ما وروسته به تاسې د چا بندګي کوئ هغو ټولو په ځواب کې وویل موږ به د همغه یو خدای بندګي کوو چې هغه تا او ستا پلرونو نیکونو ابراهیم اسماعیل او اسحاق په خدایي منلی دی او موږ همغه ته غاړه ایښودونکي یو هغوی څه کسانو چې تیر شول څه چې هغو ګټلي دي د هغو لپاره دي او څه چې تاسې ګټئ هغه ستاسې لپاره دي له تاسې نه به د دې پوښتنه ونه شي چې هغو څه کول یهودیان وایي یهودیان شئ نو سمه لاره به ومومئ عیسایان وایي عیسایان شئ چې هدایت درته وشي دوی ته ووایه نه بلکې د ابراهیم مسلک چې پاک و او ابراهیم له مشرکانو نه نه مسلمانانو ووایئ چې موږ ایمان راوړی دی په الله او پر هغه هدایت چې موږ ته راغلی دی او هغه چې ابراهیم اسماعیل اسحاق او د یعقوب زوزات ته راغلی او هغه چې موسی عیسی او نورو ټولو پیغمبرانو ته د هغو د رب له لوري ورکړی شوی موږ د هغو په منځ کې هیڅ توپیر نه کوو او موږ الله ته سرټیټونکي یو بیا که هغوی همغسې ایمان راوړه لکه چې تاسې راوړی دی نو سمه لاره یې وموندله او کله هغه نه مخ واړوي نو څرګنده خبره ده چې هغوی په ځیلیتوب یعنې شقاوت کې نښتي دي له دې عمله ډاډه اوسئ چې د هغو په مقابل کې الله ستاسې د ملاتړ لپاره کافي دی هغه هر څه اوري او پر ټولو شیانو پوهیږي ووایه د الله رنګ غوره کړئ د هغه له رنګ نه به ښه د چا رنګ وي او موږ د همغه بندګي کوونکي یو ای پیغمبره دوی ته ووایه آیا تاسې د الله په باب له موږ سره جګړه کوئ په داسې حال کې چې همغه هم زموږ رب دی او هم ستاسې زموږ عملونه زموږ او ستاسې عملونه ستاسې لپاره دي او موږ خپله بندګي یوازې د الله لپاره خالصه کړې ده یا آیا ستاسې وینا دا ده چې ابراهیم اسماعیل اسحاق یعقوب او د یعقوب زوزات ټول یهودیانو یا نصرانیانو ووایه تاسې ډېر ښه پوهیږئ که الله له هغه چا نه به لوی ظالم بل څوک وي چې د الله له لوري هغه ته د یوې شاهدۍ ذمهواري ورله غاړې شوي وي او هغه پټه کړي ستاسې له حرکتونو څخه خو الله ناخبره نه دی
هغوی څه کسانو چې لاړل د هغو ګټلي د هغو لپاره وو او ستاسې ګټلي ستاسې لپاره له تاسې نه به د هغو د عملونو په باب پوښتنه ونه شي ناپوهان به ارومرو وایي پر دوی څه شوي دي چې په ناڅاپي توګه له هغې قبلې نه واوښتل چې مخکې د هغې لوري ته لمونځ کوو ای پیغمبره دوی ته ووایه ختیځ او لویدیځ ټول د الله دي د الله چې هر چاته خوښه شي سمه لاره ورښیي او په همدې ډول مونږ تاسې یو امت وسط ګرځولی یاست تر څو تاسې په نړیوالو شاهدان او پیغمبر پر تاسې شاهد اوسي پخوا چې تاسې کوم لوري ته مخ اړو هغه مو صرف د دې ښوونې لپاره قبله ټاکلې وه چې څوک د پیغمبر صلی الله علیه وسلم پیروي کوي او څوک په شا اوړي دا کار خو ډیر سخت مګر د هغو کسانو لپاره هیڅ سخت ثابت نشو چې د الله له لارښوونې نه یې ګټه اخیستې وه الله بس تاسې دا ایمان هیڅکله ضایع نه کړي باور ولرئ چې هغه پر خلکو ډیر زیات مهربان او رحمت کوونکی دی د آسمان لوري ته ستا بیا مخ اوښتل مونږ وینو دا دی مونږ ته د هغې قبلې لوري ته ګرځوو چې ستا خوښیږي د مسجد حرام لوري ته مخ وګرځوه اوس چې تاسې هر چیرته اوسئ نو همغه لوري ته مخ واړوئ لمونځ وکړئ کوم خلکو ته چې کتاب ورکړی شوی دی ښه پوهیږي چې د قبلې بدلیدو دا امر د هغو د رب لخوا او حق دی خو له دې سره چې دوی څه کوي الله ورڅخه ناخبره نه دی د اهل کتابو ته هره نښانه راوړې نشي کېدی چې دوی ستا د قبلې پیروي وکړي او نه ته دا کولی شي چې د هغو د قبلې پیروي وکړي او د هغو هیڅ یوه ډله د بلې ډلې د قبلې پیروي ته هم تیاره نه ده او که ته له هغه علم نه وروسته چې درته راغلی دی د هغو غوښتنو پسې لاړ شي نو ارومرو به په ظالمانو کې وشمېرل شي کومو خلکو ته چې مونږ کتاب ورکړی دی هغوی دا ځای چې قبله ټاکل شوې ده داسې پیژني لکه څنګه چې خپله اولاده پیژني خو له هغو نه یوه ډله د پوهې او ادراک سره حق پټوي دا په غوڅه توګه یوه حقه خبره ده ستا د رب له لوري نو ته د هغه په باب هیڅکله شکمن کیږه مه د هر چا لپاره یو لوری دی چې هغه ته مخ اړوي نو تاسې د ښېګڼو په لوري په ځغستا شئ هر چیرته چې اوسئ الله به تاسې ټول ومومي د هغه له قدرت نه هیڅ شی د باندې نه دی ته چې له هر ځای نه تیریږي له همغه ځایه د لمانځه په وخت کې خپل مخ د مسجد حرام لوري ته واړوه ځکه چې دا ستا د رب بیخي په حقه فیصله ده او الله ستاسې له عملونو نه بېخبره نه دی او له هر ځایه چې تیریږئ خپل مخ د مسجد حرام لوري ته وګرځوه او هر چیرته چې تاسې یې د همغه لوري ته مخ واړوئ لمونځ ادا کړئ تر څو ستاسې په خلاف خلکو ته دلیل په لاس ور نشي هو د ظالمانو ژبه به په هیڅ حال کې ونه تړله شي خو له هغو نه مه ویرېږئ بلکې له ما نه وویرېږئ او د دې لپاره چې زه پر تاسې خپل نعمتونه پوره کړم او په دې هیله چې زما د دې امر په عملي کولو تاسې د همغسې خلاصون لاره ومومئ لکه چې تاسې ته په دې سره برای در په برخه شوی چې ما ستاسې په منځ کې په خپله له تاسې نه یو پیغمبر مبعوث کړ چې تاسې ته زما آیتونه اوروي ستاسې ژوند سوتره کوي تاسې ته د کتاب او حکمت ښوونه کوي او تاسې ته هغه خبرې در زده کوي چې تاسې پرې نه پوهېدئ په دې عمله تاسې ما په یاد ولرئ زه به تاسې یاد کړم او زما شکر ادا کړئ د نعمت ناشکري مه کوئ ای مؤمنانو په صبر او لمانځه سره مرسته وغواړئ الله د صبر لرونکو ملګری دی او هغو خلکو ته چې د الله په لار کې ووژل شي مړه مه وایئ داسې خلک خو په حقیقت کې ژوندي دي مګر تاسې دا شعور نه لرئ چې د هغو په ژوند خبر شي او موږ به ارومرو په ویره خطر لوږه د سر او مال په تاوان او د عایداتو په خساره کې په اخته کولو پر تاسې ازمویښت کوو او زیری ورکړه صبر کوونکو ته هغه کسان چې کله ورته کوم مصیبت ورسیږي وایي موږ د الله یو او د هغه لوري ته ورګرځېدونکي یو دا همغه کسان دي چې د دوی د رب لخوا پر دوی مغفرت او نعمت دی او هدایت کړی شوي دي
په یقیني توګه صفا او مروه د الله له نښانو څخه دي. له دې امله څوک چې د بیت الله حج یا عمره وکړي د هغه لپاره وبال نشته که د دې دوه غونډیو ترمنځ طواف وکړي، او څوک چې په خوښه مینه څه نیک کار وکړي الله پرې خبر دی او د هغه قدر کوونکی دی. کوم خلک چې زمونږ نازل شوي روښانه لارښودنې او هدایات پټوي، په داسې حال کې چې مونږ هغه د ټولو انسانانو د لارښودنې لپاره په خپل کتاب کې بیان کړي دي، باور ولري چې الله هم ورباندې لعنت وایي او ټول لعنت ویونکي هم ورباندې لعنت وایي. البته څوک چې دا کار پرېږدي، خپل کړه وړه سم کړي او څه چې پټ کړي وو د هغو په بیانولو پیل وکړي، هغو ته به زه بښنه وکړم او زه لوی بخونکی او رحم کوونکی. کومو کسانو چې د کفر چلند غوره کړ او همدا د کفر حالت کې مړه شول، په هغو باندې د الله پرښتو او ټولو انسانانو لعنت دی. په همدې لعنتي حالت کې به د تل لپاره اوسیږي، نه به د هغو په عذاب کې اسانتیا راشي او نه به بیا ورته کوم بل مهلت ورکړی شي. ستاسې خدای همدا یو خدای دی، له هغه رحمان او رحیم نه پرته بل کوم خدای نشته. حقیقت پیژندنې لپاره که کومه نښه نښانه په کار ده، نو څوک چې له پوهې نه کار اخلي د هغو لپاره د آسمانونو او ځمکې په ساختمان کې یو په بل پسې د شپې او ورځې په پرله پسې راتګ کې په هغو کشتیو کې چې د انسانانو د ګټې وړ شیانو د وړلو راوړلو لپاره په سیندونو او سمندرونو کې ګرځي را ګرځي، د باران په هغو اوبو کې چې الله یې له پاسه راوروي او د هغو په وسیله ځمکه ژوندی کوي، او په خپل دغه انتظام سره یې په ځمکه کې هر راز ساکخان خوار کړي دي، د بادونو په لګېدو کې او په هغو وریځو کې چې د آسمانونو او ځمکې په منځ کې د امر ښکیل دي، بې شمیره نښانې دي. خو د خدای پر یووالي باندې د دې ښکاره څرګندو دلالت کوونکو نښو نښانو د لیدلو سره سره هم ځینې خلک داسې دي چې له الله نه پرته نور د هغه سیالان او مخه یې ګرځوي، او پر هغو داسې میندې لکه چې څنګه له الله سره مینه لرل ښایي. په داسې حال کې چې ایمان لرونکو ته تر هر چا زیات الله ګران وي. هغه ادراک او احساس چې د ظالمانو ته د عذاب د لیدو په وخت کې پیدا کیدونکی دی، که همدا نن دوی لیدلی وای نو باور به یې راغلی وای چې ټول قوت او ټولې واکمنۍ یوازې الله لره دي، او په دې به یې هم باور شوی وای چې الله سره ډیر سخت عذاب شته. کله چې هغه سزا ورکړي په هغه وخت کې به حالت داسې وي چې هماغه لیډران او رهبران چې په دنیا کې پیروي کېدله له خپلو پیروانو څخه به بیزاري څرګنده کړي، خو په عذاب به اخته شي او د هغو د ټولو سببونو او وسایلو لړۍ به پرېکړه شي. او هغه خلک چې په دنیا کې د هغو پیروي کوله او به وایي چې کاشکې یو ځل بیرته دنیا ته زمونږ تګ شوی وای، نو څنګه چې نن دوی له مونږه بیزاري څرګندوي نو مونږ به هم له دوی نه بیزاري ښکاره کړې وای. په دغه راز به الله د دې خلکو هغه عملونه چې دوی په دنیا کې کوي داسې د دوی مخې ته کیږدي چې دوی به د افسوس او پښیمانتیا لاسونه سره وموښي، خو له اور نه د وتلو هیڅ لار به پیدا نه کړي. ای خلکو، په ځمکه کې چې کوم حلال او پاک شیان دي هغه خورئ، او د شیطان په ښودل شوو لارو مه ځئ، هغه ستاسې ښکاره دښمن دی. تاسې ته د بدۍ او بې حیایۍ امر کوي او دې ته ملمسوي چې په خدای پورې هغه خبرې وتړئ چې تاسې پرې نه پوهیږئ، هغه الله نه دی ویلي. هغو ته چې کله ویل کیږي چې د الله د اوامرو پیروي وکړئ، نو په جواب کې وایي چې مونږ به د همغه مسلک پیروي کوو چې مونږ پر هغه باندې خپل پلرونه نیکونه میندلي دي. ښه نو که د هغو پلرونو نیکونو له پوهې نه هیڅ کار هم نه وي اخیستی او سمه لارې نه وي موندلي، آیا بیا هم دوی د هغو پیروي کوي؟ دا خلک چې د خدای پر ښودل شوې لاره باندې له تلو نه یې انکار کړی دی، د دوی حالت کټ مټ داسې دی لکه چې شپانه څارویو ته آواز کوي
او هغوی د بلنې او شړنې له غږ نه پرته نور څه نه اوري. دوی کاڼه دي، ګونګیان دي، ړانده دي، ځکه خو په هیڅ خبره نه پوهیږي. ای مؤمنانو، که تاسې په رښتیا سره د همدې الله بندګي کوونکي یاست، نو کوم پاک شیان چې موږ درکړي دي هغه په بې پروایۍ سره خورئ او د الله شکر باسئ. د الله له لوري که پر تاسې څه بندیز لګول شوی دی، نو هغه دا دی چې د خپله مړه شوي یعنې مرداره غوښه د وینې او د خوږ د غوښې له خوړلو نه ډډه وکړئ او داسې کوم شی مه خورئ چې پر هغه باندې له الله نه پرته د بل چا نوم اخیستل شوی وي. هو، که څوک د اړتیا په حالت کې وي او له دغو شیانو نه څه شی بې له دې چې د قانون ماتولو اراده ولري یا له حده تیری وکړي وخوري، نو پر هغه باندې څه وبال نشته. الله بخونکی او رحم کوونکی دی. حقیقت دا ده څوک چې هغه حکمونه پټوي چې الله په خپل کتاب کې نازل کړي دي او په لږ غوندې دنیوي ګټو یې له لاسه ورکوي، هغوی په اصل کې خپلې ګېډې له اوره ډکوي. د قیامت په ورځ به الله جل علا شانه هیڅکله له دوی سره خبرې ونه کړي او نه به یې تزکیه کړي او د هغو لپاره دردونکی عذاب ده. هغه خلک دي چې د سمې لارې په بدل کې ګمراهي واخیستله او د بخښنې په بدل کې عذاب واخیست. څومره حیرانتیا ده د دوی حوصلې ته چې د عذاب زغملو ته تیار دي. دا ټول کارونه ځکه وشول چې الله خو له حق سره سر تر پایه برابر کتاب نازل کړی، مګر کوم خلکو چې په کتاب کې اختلافونه منځته راوړل، هغوی په خپلو لانجو کې له حق نه ډیر لرې لاړل. نیکي یوازې دا نه ده چې تاسې خپل مخونه ختیځ لوري ته واړوئ یا لویدیځ لوري ته، بلکې نیکي دا ده چې انسان الله او د قیامت ورځ او په رښتیا او د الله نازل کړای شوي کتابونه او د هغه پیغمبران د زړونو کومې ومني او د الله په مینه کې خپل ګران مالونه په خپلو خپلوانو، یتیمانو، مسکینانو، پردیسیانو، درویزګرو او د غلامانو په ازادۍ مصرف کړي، لمونځ قایم کړي، زکات ورکړي او نیکان هغه کسان دي چې کله وعده وکړي ترسره یې کړي او د تنګسي او غمونو په وخت کې او د حق او د باطل په جګړه کې صبر وکړي. همدا ریښتینی او همدا پرهیزګار خلک دي. ای مؤمنانو، ستاسو لپاره د قتل په دعوا کې د قصاص حکم لیکل شوی دی. آزاد د آزاد په مقابل کې ووژل شي او غلام د غلام په بدل کې او ښځه د ښځې په بدل کې. هو، کله کوم قاتل سره د هغه دینی ورور یو څه نرمۍ کولو ته تیار وي، نو په ښه وجه دې د وژنې د بدل په باب اقدام وشي او پر قاتل باندې لازمه ده چې په صداقت سره خونه یې ورکړي. دا ستاسې د رب لخوا اسانتیا او رحمت دی. کله دې نه وروسته څوک تجاوز وکړي، د هغه لپاره دردونکی عذاب دی. هوښیاران، ستاسې لپاره په قصاص کې ژوند دی، په کار ده چې له دې قانون نه سر ونه غړوئ. پر تاسې باندې فرض کړای شوې ده چې کله له تاسې نه د کوم یو د مرګ وخت رانږدې شي او هغه له ځانه وروسته مال پرېږدي، نو مور، پلار او خپلو خپلوانو ته دې په مناسبه توګه وصیت وکړي. دا حق دی پر پرهیزګارانو. نو چا چې وصیت واورید او بیا یې هغه بدل کړ، نو د هغه وبال به د بدلونکو په غاړه وي. الله د هر څه اوریدونکی او په هر څه پوهیدونکی دی. البته کله چا سره دا اندېښنه وي چې وصیت کوونکي په ناپوهۍ یا په قصدي توګه حق تلفي کړې ده او هغه د دې موضوع د اړوندو کسانو په منځ کې روغه وکړي، نو پر هغه باندې هیڅ وبال نشته. الله بخونکی او رحم کوونکی دی. ای مؤمنانو، پر تاسې روزې فرض کړای شوي، لکه چې له تاسې نه د مخکې پیغمبرانو په پیروانو فرض کړای شوي وي. له دې نه دا هیله ده چې تاسې کې د پرهیزګارۍ صفت پیدا شي. د څو ټاکلو ورځو روژې دي. کله تاسې نه څوک ناروغ وي یا پردیس وي، نو په نورو ورځو کې د همغومره شمیر پوره کړي. او کوم خلک چې د روژې نیولو وسه نه لري، لکه د لوی عمر او دوامداره مرض خاوندان او وی نه نیسي، نو هغه د فدیه ورکړي. د یوې روژې فدیه یو مسکین ته خواړه ورکول دي. او څوک چې په خپله مینه څه زیاته نیکي وکړي، نو دا د همغه لپاره غوره ده.
خو که تاسې پوهیږئ نو ستاسې لپاره ښه همدا رمضان هغه میاشت ده چې په هغې کې قرآن نازل کړی شو چې د انسانانو لپاره له سره تر پایه هدایت دی او داسې څرګندې لارښودنې پکې دي چې د سمې لارې ښوونکي او د حق او باطل یو له بله په ډاګه بیلونکي دي. له دې کبله څوک چې له دې وروسته دا میاشت ومومي پر هغه لازمه ده چې دا ټوله میاشت روژه ونیسي او که څوک ناروغ یا مسافر وي نو هغه دې په نورو ورځو کې د روژو شمیر پوره کړي. الله پر تاسې آسانتیا راوستل غواړي، سختی راوستل نه غواړي. له دې امله تاسې ته دا طریقه ښودله کیږي تر څو تاسې د روژو شمیر پوره کړای شي او په کوم هدایت چې الله تاسې سرلوړي کړي یې په هغه سره د الله لویي وستایئ او شکر کوونکي اوسئ. او ای پیغمبره، زما بندگان کله تانه زما په باب پوښتنه وکړي نو هغو ته ووایه چې زه ورته ډېر نږدې یم. بلونکی چې کله ما وبلي زه د هغه بلنه اورم او ځواب ورکوم. نو هغو ته ښایي چې زما بلنې ته لبیک ووایي او پر ما باندې ایمان راوړي. ته دا خبره هغو ته واوروه، کیدای شي چې هغوی سمه لاره ومومي. ستاسې لپاره د روژې په شپو کې خپلو میرمنو سره یو ځای کېدل روا کړای شوي دي. هغوی ستاسې جامه او تاسې د هغو جامه یاست. الله ته څرګنده شوه چې تاسې په پټه پټه له خپلو ځانونو سره خیانت کو، خو هغه ستاسې ګناه وبخله او در تیر شو. اوس تاسې له خپلو میرمنو سره د شپې یو ځای شئ او کوم خوند چې الله تاسې ته روا کړی دی هغه واخلئ. همدارنګه د شپې له مخې خورئ څښئ تر هغه وخته چې د شپې د ترږمۍ له تورې لیکې نه مو د سپېده داغه څړیکه تر سترګو شي. له هغه وروسته دا هر څه پرېږدئ، تر شپې پورې خپله روژه بشپړه کړئ. او کله چې تاسې په جماعتونو کې څیله یاست یعنې اعتکاف کوئ نو د خپلو میرمنو سره نږدېوالی مه کوئ. دا د الله وضع کړي حدود دي، دې ته نږدې مه ورځئ. دغه شان الله خپل حکمونه خلکو ته په ډاګه څرګندوي، ښایي چې هغوی له ناوړه چلند نه ځانونه وژغوري. او تاسې مو په خپلو منځو کې یو د بل مال په ناروا توګه خورئ او مه هغه حاکمانو ته په دې غرض وړاندې کوئ چې تاسې ته په قصدي توګه او ظلم سره د نورو د شتمنۍ د خوړلو فرصت په لاس درشي، په داسې حال کې چې تاسې پوهیږئ. خلک له تا څخه د سپوږمۍ د نری کېدو او غټېدو په باب پوښتنه کوي. ووایه دا د خلکو لپاره د نیټو ټاکلو او د حج نښانې دي. دا هم ورته ووایه چې دا څه نیکي نه ده چې تاسې خپلو کورونو ته د هغو د شا له لوري ننوځئ. اصلي نیکي خو دا ده چې انسان د الله له خفه کولو نه ځان وژغوري. نو تاسې خپلو کورونو ته د دروازو له لارې ورشئ. له الله نه ویریدونکي اوسئ، ښایي چې بریالیتوب در په برخه شي. او تاسې د الله په لار کې له هغو کسانو سره وجنګیږئ چې له تاسې سره جنګیږي، خو تیره یې مه کوئ چې الله تیری کوونکي نه خوښوي. له هغو سره وجنګیږئ هر چیرته چې ورسره مخامخ شي. هغوی وباسئ له کومه ځایه چې هغو تاسې ایستلي، ځکه که وژل هر څومره بد عمل دی خو فتنه له هغه نه هم ډیره بده ده. او مسجد حرام ته نږدې چې تر څو پورې هغوی له تاسې سره نه وي جنګېدلي تاسې هم ورسره مه جنګېږئ. خو تر څو پورې چې هغو هلته له جنګېدو نه لاس نه وي اخیستی نو تاسې هم بې له کومې اندېښنې هغوی ووژنئ چې د داسې کافرانو هم دا سزا ده. بیا که هغوی منع شول نو وپوهیږئ چې الله بخونکی او رحم کوونکی دی. تاسې له هغو سره جنګیږئ تر دې پورې چې فتنه پاتې نشي او دین د الله لپاره شي. بیا که هغوی لاس په سر شول نو وپوهیږئ چې له ظالمانو پرته د بل چا په ضد لاس غځول روان نه دي. د حرامې میاشتې بدله همغه حرامه میاشت ده او د ټولو حرمتونو مراعات به یو شان برابر وي. نو که څوک پر تاسې تیری وکړي تاسې هم په همغه ډول پر هغه تیری وکړئ. البته له الله نه په ویره کې اوسئ او په دې وپوهیږئ چې الله د همغو خلکو ملګری دی چې د هغه د حدودو له ماتولو نه ډډه کوي. د الله په لار کې مال ولګوئ او په خپلو لاسونو خپل ځانونه په هلاکت کې مه غورځوئ. د ښېګڼې لار غوره کړئ
چې الله ښېګڼه کوونکي خوښوي. د الله د رضا لپاره چې کله د حج او عمرې نیت وکړئ نو هغه ترسره کړئ، او که چیرته ایثار شي نو چې هر څه قرباني مو د الله څخه پوره وي د الله حضور ته یې وړاندې کړئ او خپل سرونه مه خریئ تر هغه پورې چې قرباني خپل ځای ته نه وي رسېدلي. خو که څوک ناروغ وي یا په سر کې څه تکلیف وي او له دې امله خپل سر وخري نو هغه ته دا پکار ده چې د فدیې په توګه روژې ونیسي یا خیرات وباسي یا قرباني ورکړي. بیا که تاسې ته امنیت په برخه شو او تاسې د حج له ورځو مخکې مکې ته ورسېدئ نو چا چې له تاسې څخه د حج د ورځو له راتلو نه مخکې له عمرې نه ګټه واخیستله هغه دې د خپل وس په اندازه قرباني وکړي، او که قرباني ونه میندله نو 3 روژې دې د حج په دوران کې او روژې دې کور ته له ستنېدو وروسته په دغه شان دې 10 روژې پوره کړي. دا آسانتیا د هغه چا لپاره ده چې کور کهولې مسجد حرام ته نږدې نه وي. د الله د دې حکمونو له تخلف نه ځان وژغورئ او په دې ښه وپوهیږئ چې الله ډیر سخت سزا ورکوونکی دی. د حج میاشتې ټولو ته څرګندې دي. څوک چې په دې ټاکلو میاشتو کې د حج نیت وکړي هغه باید په دې خبر اوسي چې د حج په دوران کې له هغه څخه څه شهواني عمل، څه ناوړه فعل، څه جنگ جګړه صادره نشي. او تاسې چې څه نیک عمل کوئ الله پرې پوهیږي. د حج د سفر لپاره د لارې توښه در سره واخلئ او تر هر څه ښه د لارې توښه پرهیزګاري ده. نو ای هوښیارانو زما له نافرمانۍ نه ډډه وکړئ. او که له حج کولو سره سره تاسې د خپل رب د فضل په لټه کې هم شئ نو څه باک نه لري. بیا چې کله له عرفات نه ځئ نو په مشعر الحرام یعنې مزدلفه کې ایثار شئ. الله یاد کړئ او په هغه شان یاد کړئ چې تاسې ته یې لارښودنه کړې ده، که نه خو له دې نه مخکې تاسې ګمراه وئ. بیا له کوم ځای نه چې نور ټول خلک راګرځي له همغه ځایه تاسې هم راوګرځئ او له الله نه بخښنه وغواړئ. په یقیني توګه هغه بخښونکی او رحم کوونکی دی. بیا کله چې مو د خپل حج رکنونه ادا کړل نو څنګه چې مو پخوا خپل پلرونه نیکونه یادول همغسې اوس الله یاد کړئ، بلکې له هغه نه هم زیات. خو په الله یادونکو خلکو کې هم ډېر توپیر شته. له هغو نه څوک داسې دي چې وایي ای زموږ ربه موږ ته هر څه په همدې دنیا کې راکړه، دغسې انسان ته په آخرت کې هیڅ برخه نشته. او څوک وایي ای زموږ ربه موږ ته هم د دنیا او هم د آخرت ښېګڼې را په برخه کړه او موږ د اور له عذابه وساته. داسې خلک به د خپلو کړو سره سم په دواړو دارایونو کې د برخې څښتنان وي او د الله په حساب اخیستنه کې به څه ځنډ را نشي. دا د شمار څو ورځې دي چې تاسې باید د خدای په یاد کې تیرې کړئ. بیا که څوک تلوار وکړي په 2 ورځو کې راستون شي نو اوبال نشته، او که څوک راستنېدل وځنډوي نو هم څه باک نشته، په دې شرط چې دا ورځې په پرهیزګارۍ تیرې کړي وي. د الله له نافرمانۍ نه ځان وژغورئ او ښه پوه شئ چې یوه ورځ د هغه حضور ته ستاسې وړاندې کېدل دي. په انسانانو کې څوک داسې دي چې د هغه خبرې د دنیا په ژوند کې تاسې ته ډېرې ښې ښکاري او هغه پر خپلې نیکنیتۍ باندې په وار وار الله شاهد نیسي، خو په حقیقت کې هغه د حق ډیر سخت دښمن وي. او کله چې هغه ته قدرت په لاس ورځي نو په ځمکه کې د هغه ټولې هلې ځلې د دې لپاره وي چې فساد خور کړي، کښتونه لوټ کړي او انساني زوزات له منځه یوسي. په داسې حال کې چې الله هغه ذات چې هغه به شاهد نیو هیڅ کله فساد نه خوښوي. او کله چې ورته ویل کیږي چې له الله نه ویریږه نو د خپل پت او آبرو مفکوره پر ګناه ټینګوي. د داسې بني آدم لپاره دوزخ دی او هغه ډیر ناکاره استوګنځی دی. له بل پلوه په انسانانو کې داسې څوک هم شته چې د خپل خدای د رضا په لټه کې خپل سر قربانوي او په داسې بندگانو باندې الله ډیر زیات مهربان دی. ای مؤمنانو، تاسې په هر اړخیز ډول په اسلام کې ننوځئ او د شیطان پیروي مه کوئ چې هغه ستاسې ښکاره دښمن دی. کومې ښکاره څرګندې لارښودنې چې تاسې ته راغلي دي
که د هغو له میندلو وروسته بیا هم تاسې وښویېږئ نو ښه وپوهېږئ چې الله پر ټولو غالب د حکمت خاوند او پوه دی. د دې ټولو نصیحتونو او لارښودنو نه وروسته بیا هم خلک سم نه وي، نو آیا اوس هغوی دې ته سترګې په لاره دي چې الله د وریځو چترۍ ودروي، د پرښتو له صفونو سره دوی ته مخامخ راشي او پرېکړه وکړی شي؟ پای کې خو ټولې چارې د همدې الله حضور ته وړاندې کیدونکي دي. له بني اسرائیلو نه پوښتنه وکړه موږ څنګه ښکاره څرګندې نښې نښانې ورښودلي دي، او دا هم ورڅخه پوښتنه وکړه چې کوم قوم چې د الله نعمت له میندلو وروسته په بدمرغۍ سره بدل کړي هغو ته الله څنګه سخته سزا ورکوي. کومو خلکو چې د کفر لاره غوره کړې ده هغو ته د دنیا ژوند ډیر خوږ او په زړه پورې ګرځېدلی دی. دوی پر مؤمنانو ملنډې وهي، خو د قیامت په ورځ به همدا پرهیزګاران د دوی په پرتله د لوړ مقام خاوندان وي. په د دنیا روزي نو د الله واک دی، چاته چې خوښه شي بې حسابه یې ورکوي. په وخت کې ټول خلک په یوه لاره روان، بیا چې دې وضع دوام ونه کړ او اختلافونه رامنځته شول نو الله پیغمبران ولیږل چې په سم تګ زیری ورکوونکي او د انحراف له نتیجو څخه ویرونکي او د هغو سره یو ځای حق کتاب ولیږه تر څو هغه اختلافونه چې د حق په باب د خلکو ترمنځ راغلي وو فیصله کړي. او د دې اختلافونو پیښېدو دلیل دا نه و چې په ابتدا کې خلکو ته د حق ښودنه نه وه شوې، نه، اختلاف هغو کسانو را پیدا کړ چې د حق په برخه کې معلومات ورکړ شوی. هغو د روښانه لارښودنو له میندلو نه وروسته صرف په دې غرض حق پرېښود بېلابېلې لارې رامنځته کړي چې غوښتلې په خپلو منځو کې یو پر بل تیری وکړي. نو الله هغو کسانو ته چې پر پیغمبرانو ایمان راوړ په خپل اذن د حق هغه لار وښودله چې خلکو پکې اختلاف کړی، د الله چې چاته خوښه شي سمه لار ورښي. تاسې دا انګېرلې چې هم داسې به جنت ته ننوځئ، په داسې حال کې چې لا تر اوسه پر تاسې هغه هر څه نه دي تیر شوي چې له تاسې نه پر مخکنیو مؤمنانو راغلي دي. په هغو ستونزې راغلې، کړاوونه ورته ورسېدل، ولړزولي شول، ان تر دې چې د وخت رسول او د هغه مؤمنانو ملګرو فریادونه وکړل چې د الله مرسته به کله راشي. په هغه وخت کې هغو ته ډاډینه ورکړای شوه چې هو د الله مرسته نږدې ده. خلک پوښتنه کوي موږ څه مصرف کړو؟ ځواب ورکړه چې کوم مال چې تاسې لګوئ پر خپل مور او پلار، خپلوانو یتیمانو، مسکینانو او پردیسیانو باندې ولګوئ، او تاسې چې هره ښېګڼه کوئ الله پرې خبري. تاسې ته د جنګ امر شوی دی او هغه تاسې ته ناکاره دی. کیدای شي چې یو شی تاسې ته ناکاره وي او همغه ستاسې لپاره ډېر غوره وي، او کیدای شي چې تاسې یو شی خوښوئ او همغه ستاسې لپاره بد وي. الله پوهیږي، تاسې نه پوهیږئ. خلک پوښتنه کوي په حرامه میاشت کې جنګېدل څنګه دي؟ وایه په دې کې جنګ کول ډېر بد دي، خو د خدای له لارې نه د خلکو منع کول، پر الله باندې کافر کېدل، د مسجد حرام لار د خدای پالونکو پر مخ تړل او د حرم اوسیدونکي له هغه ځایه ایستل د خدای په وړاندې له دې نه هم ډېر زیات بد کار دی او فتنه له وینو تویولو نه سخته ګناه ده. هغوی به له تاسې سره تل په جنګ اخته وي، ان تر دې چې که یې وسه ورسیږي نو تاسې به له دې دین نه واړوي، او په دې ښه پوه شئ چې له تاسې نه چې هر څوک له دې دین نه واوړي او د کفر په حالت کې ومري، د هغه عملونه به په دنیا او آخرت دواړو کې به بېځا او ضایع شي. داسې خلک ټول دوزخیان دي او تل به په دوزخ کې اوسیږي. د دې پر خلاف کوم خلکو چې ایمان راوړی دی او چا چې د خدای په لار کې خپل کور وطن پریښی او جهاد یې کړی دی، هغوی حق لري چې د خدای د رحمت هیلهمند وي، او الله د هغو د خطاو بخښونکی او پر هغو د خپل رحمت پیرزو کوونکی دی. دوی د شرابو او جوارۍ یعنی قمار څه حکم دی؟ ووایه په دواړو کې لویه ګناه ده، که څه هم د خلکو لپاره به څه ګټه هم پکې وي، خو ګناه یې له ګټې نه ډیره زیاته ده.
پوښتنه کوي موږ د خدای په لار کې څه مصرف کړو؟ ووایه هغه څه چې ستاسې له اړتیا نه زیات وي. په دې ډول الله تاسې ته خپل احکام په څرګنده توګه بیانوي، ښایي چې تاسې د دنیا او آخرت دواړو په باب فکر وکړئ. پوښتنه کوي له یتیمانو سره دې څه چار چلند وشي؟ ووایه په کوم ډول چلند کې چې د هغو ښېګڼه وي د همغه غوره کول ډیر ښه دي. او که تاسې خپل او د هغو خرڅ او لګښت او ژوند ژواک سره ګډ او شریک کړئ څه باک نشته، نو هغوی خو ستاسې ورونه دي. د ورانکارو او روغچارو دواړو حال الله ته ښکاره دی. که د الله خوښه شوې وای نو په دې کار کې به یې تاسې له ستونزو سره مخامخ کړي وای، مګر هغه په واکمنۍ سربیره د حکمت څښتن هم دی. تاسې له مشرکو ښځو سره هیڅکله نکاح مه کوئ تر څو چې ایمان نه وي راوړی. یو مسلمانه وینځه له ازادې مشرکې نه ډیره ښه ده، که څه هم چې ستاسې هغه ډیره خوښه وي. او مسلمانې ښځې مشرکانو ته هیڅکله په نکاح مه ورکوئ تر څو چې هغو ایمان نه وي راوړی. یو مسلمان غلام له آزاد مشرک نه ډیر ښه دی، که څه هم چې هغه ستاسې ډیر خوښ وي. دا کسان تاسې د اور خواته دعوت کوي او الله په خپل اذن سره تاسې ته د جنت او بخښنې په لوري بلنه درکوي. او هغه خلکو ته خپل حکمونه په څرګنده توګه بیانوي، کیدای شي چې هغوی درس واخلي او نصیحت ومني. پوښتنه کوي د حیض څه حکم دی؟ ووایه هغه یو د پلیدۍ حالت دی. په هغه کې له ښځو نه بیل اوسئ او هغو ته مه نږدې کیږئ تر څو چې هغوی پاکې شي. بیا چې کله هغوی پاکې شي نو له هغو سره هغه شان یو ځای شي چې الله درته امر کړی دی. د الله هغه خلک خوښیږي چې له بدۍ نه لاس واخلي او سپېڅلتیا غوره کړي. ستاسې ښځې ستاسې کښتونه دي، ستاسې خپله خوښه ده. څنګه مو چې زړه غواړي هغه شان په خپل کښت کې تصرف وکړئ، خو د خپل راتلونکي فکر ولرئ او د الله له خفګان نه ځان وژغورئ. ښه پوه شئ چې یوه ورځ به له هغه سره یو ځای کیږئ. او ای پیغمبره، څوک چې ستا لارښودنې ومني هغو ته د بري او نیکمرغۍ زیری ورکړه. د الله نوم په داسې قسمونو خوړلو کې مه یادوئ چې په هغو کې هدف له نیکۍ، پرهیزګارۍ او د خدای د بندګانو د ښېګڼې له کارونو څخه منع کول وي. الله ستاسې ټولې خبرې اوري او په هر څه پوهیږي. کوم بې معنا قسمونه چې تاسې بې ارادي خوړلي وي پر هغو باندې مو الله نه نیسي، خو کوم قسمونه چې تاسې د زړه له کومې خوړلي وي پر هغو به مو ارومرو نیسي. الله ډیر بخښونکی او تیریدونکی دی. کوم خلک چې له خپلو ښځو سره د نااړوندۍ قسم کوي هغو ته 4 میاشتې وخت دی. که یې ورته رجوع وکړه نو الله بخښونکی او رحیم دی. او که هغو د طلاق هوډ یعنی عزم کړی وي نو ودې پوهیږي چې الله هر څه اوري او په هر څه پوهیږي. کومو ښځو ته چې طلاق ورکړی شوی وي هغوی د 3 حیضونو موده په انتظار تیره کړي او دا ورته روانه ده چې هغه څه چې الله د دوی په رحم کې پیدا کړي وي هغه پټ کړي. هغوی ته هیڅکله نه ښایي چې داسې وکړي که په خدای او د آخرت په ورځ ایمان لري. که د هغو میړونه د خپلو اړیکو سمولو لپاره چمتو وي نو د همدې عدت په دوران کې په خپله نکاح کې د هغو د بیا راوستلو حق لري. د ښځو لپاره هم په معروفه توګه همغسې حقوق دي لکه څنګه چې د نارینه‌و پر هغو حقوق دي. البته نارینه پر هغو باندې یوه درجه لري او پر ټولو باندې الله غالب، مقتدر او د حکمت او پوهې څښتن دی. طلاق 2 ځله دی، بیا دې یا په سمه توګه ښځه وساتله شي او یا دې په ښه توګه رخصت کړی شي. او په داسې شان رخصتول تاسې ته روان نه دي چې څه شی مو ورکړي وي له هغو نه یو څه بیرته ترې واخلي. البته دا مستثنا ده چې ښځه او میړه د الله په حدودو باندې په درېدو کې اندېښمن وي. په داسې صورت کې که تاسې ته دا ویره وي چې هغوی دواړه به د الله پر حدودو ټینګ پاتې نشي نو د هغو دواړو په منځ کې د دې خبرې باک نشته چې ښځه خپل میړه ته یو څه بدل ورکړي او ځان ورڅخه بیل کړي. دا د الله ټاکلي پولې دي، له دې نه مه اوړئ او څوک چې د خدای د پولو نه واوړي همغوی ظالمان دي.
بیا کله 2 ځله طلاق ورکولو نه وروسته ښځې ته 3م ځل طلاق ورکړي نو هغه ښځه بیا د هغه لپاره روان نه ده مګر دا چې بل چا سره د هغې نکاح وشي او هغه یې طلاق کړي کله هغه وروسته لومړي میړه او دې ښځې دواړو دا فکر وکړ چې پر الهي حدودو به ودرېږي نو که دوی یو بل ته رجوع وکړي څه باک نشته دا د الله ټاکلي حدود دي د هغو خلکو د لارموندنې لپاره یې څرګندوي چې د هغه د حدودو د ماتولو په عاقبت پوهیږي کله چې تاسې ښځو ته طلاق ورکړئ او د هغو عدت په پوره کېدو شي نو یا یې په ښه توګه وساتئ یا یې په ښه شان رخصت کړئ محض د ربړولو لپاره یې مه ایساروئ چې دا به تیری زیاتی وي او څوک چې دا کار وکړي هغه به په حقیقت کې خپله پر خپل ځان ظلم وکړي د الله په آیتونو ملنډې مه وهئ دا مه هیروئ چې الله په څه لوی نعمت تاسې سرلوړي کړي هغه تاسې ته نصیحت کوي چې کوم کتاب هغه پر تاسې نازل کړی دی د هغه درناوی وکړئ له الله نه وویریږئ او ښه وپوهیږئ چې الله له هرې خبرې نه خبر دی کله چې تاسې خپلو ښځو ته طلاق ورکړ او هغو خپل عدت پوره کړ نو بیا په دې لاره کې خنډ مه پیدا کوئ چې هغوی د خپلو پخوانیو میړونو سره نکاح وکړي که د دواړو خواو په دې موافقه راغله تاسې ته ښودنه کیږي چې هیڅکله داسې حرکت مه کوئ که پر الله او د آخرت په ورځ ایمان لرئ ستاسې لپاره مناسبه او سپېڅلې لاره هم دا ده چې له دې نه ځان وژغورئ الله پوهیږي او تاسې نه پوهیږئ نو میندې د خپلو بچیانو ته پوره 2 کاله طی ورکړي په دې صورت کې به د ماشوم پلار په ښه توګه هغو ته خوراک او جامې ورکوي خو داسې نه وي چې د چا په اوږه د هغه له وس نه پورته پیټی کېښودل شي نه د مور ته له دې امله آزار ورسول شي چې ماشوم د هغې دی او نه د پلار له دې امله وکړول شي چې ماشوم د هغه دی د تی ورکوونکي چې څنګه د ماشوم په پلار دا حق دی همداراز د هغه پر وارث هم دی خو که دواړه خواوې په خپل منځي موافقه او مشوره له تی بیلولو غواړي د دې خبرې څه باک نشته او که ستاسې په نظر کې دا وي چې کومه بله ښځه دې ستاسې ماشوم ته طی ورکړي نو په دې کې هم څه وبال نشته خو په دې شرط چې تی ورکوونکي سره مو په کومه اجوره فیصله کړې وي هغه په ښه توګه ادا کړئ له الله نه وویریږئ وپوهیږئ چې تاسې چې هر څه کوئ الله هغه ویني له تاسې څخه چې څوک ومري او کونډې پاتې شي نو هغوی دې پر خپل ځان 4 میاشتې او 10 ورځې په عدت تیرې کړي بیا چې کله عدت پوره شي نو د خپلو شخصي چارو په باب د هغو خپله خوښه ده په ښه توګه چې څه کوي ودې کړي پر تاسې څه مسؤلیت نشته الله ستاسې ټولو له کړو وړو نه خبر دی د عدت په موده کې که تاسې له هغو کونډو سره د نکاح هیله په اشاره کنایه څرګنده کړئ او که یې په زړونو کې پټه وساتئ په دواړو صورتونو کې څه باک نه لري الله پوهیږي چې هغوی به په زړونو کې در یادیږي خو پام کوئ چې پټه وعده او تړون به ورسره نه کوئ که کومه خبر کول وي نو په روا ډول دي وي او د نکاح تړلو پریکړه تر هغه وخته مه کوئ چې تر څو پورې عدت تیر شوی نه وي خو وپوهیږئ چې الله ان ستاسې د زړونو په رازونو پوهیږي نه وویریږئ او په دې هم وپوهیږئ چې الله زغمونکی دی له وړو وړو خبرو تیریږي پر تاسې هیڅ ګناه نشته که خپلو ښځو ته مخکې له هغه طلاق ورکړئ چې لاس مو نه وي وروړی او مهر مو نه وي ټاکلی په دې صورت کې هغو ته څه ناڅه ورکول ضروري دي وسوال دې د خپلې وسې او بیوزلی دې د خپلې وسې په اندازه په ښه توګه څه ورکړي دا پر نیکانو حق دی او که تاسې له لاس وروړلو مخکې طلاق ورکړی وي خو مهر مو ټاکلی وي نو په دې صورت کې به نیمایي مهر ورکول وي دا بیله خبره ده چې ښځه نرمه وضع وکړي او مهر وانخلي یا هغه څوک چې د نکاح د عقد واکمن دی له نرمۍ نه کار واخلي او پوره مهر ورکړي او تاسې یعنی نارینه که ښه وضع وکړئ نو دا له تقوا سره ډیره ښایي په خپل منځي چارو کې مروت مه هیروئ الله ستا د خپلو لمونځونو ساتنه وکړئ په تیره بیا د منځني یعنی مازدیګر د لمانځه د الله په وړاندې داسې ودرېږئ لکه چې فرمان منونکی غلام درېږي که امنیت خراب وي
نو که پلی او که سپاره په هر شان چې کولی شئ لمونځ وکړئ. بیا چې کله امنیت ټینګ شي نو الله په هغه شان یاد کړئ چې څنګه یې تاسې ته ښودنه کړې ده چې پخوا پرې نه پوهېدئ. له تاسې نه چې څوک ومري او وروسته یې کونډې پریښې وي، هغوی باید د خپلو کونډو لپاره دا وصیت وکړي چې تر 1 کال پورې د خوراک پوښاک ورکړی شي او له کورونو څخه دې نه ایستل کیږي. بیا که هغوی په خپله ووځي نو د خپل ځان په برخه کې چې په ښه توګه هر څه کوي پر تاسې هیڅ مسؤلیت نشته. الله پر ټولو برلاس او د حکمت او پوهې څښتن دی. همدې ډول کومو ښځو ته چې طلاق ورکړی شوی وي، هغو ته دې هم په مناسبه توګه څه ناڅه شی ورکړی شي او رخصت دې کړی شي. دا پر متقیانو حق دی. په دغه شان الله خپل حکمونه تاسې ته په ډاګه څرګنده درښیي. هیله ده چې تاسې له پوهې او ادراک سره کار وکړئ. تا د هغو خلکو حال ته هم څه پاملرنه کړې ده چې د مرګ له ویرې خپل ټاټوبي پریښي وتلي وو او د هغو شمېر زرګونو ته رسید. الله هغو ته وویل ومرئ نو مړه شول. بیا یې هغوی د دوهم ځل لپاره راژوندي کړل. هدی چې الله پر انسانانو زیات مهربان دی او زیاتره خلک شکر نه ادا کوي. مسلمانانو د الله په لار کې وجنګیږئ او ښه وپوهیږئ چې الله اوریدونکی او پوه دی. له تاسې نه څوک دی چې الله ته قرض حسنه ورکړي تر څو چې الله د هغه پور څو چنده بیرته ورکړي. کمول هم د الله په لاس کې دي او زیاتول هم، او د همغه لوري ته ستاسې ورګرځېدل دي. تا پر هغه موضوع څه غور کړی دی چې له موسی نه وروسته د بني اسرائیلو مشرانو ته پیښه شوې وه. هغو خپل پیغمبر ته وویل زموږ لپاره یو باچا وټاکه تر څو چې موږ د الله په لار کې جنګ وکړو. پیغمبر پوښتنه وکړه بیا خو به داسې نه وي چې تاسې ته د جنګېدو امر وشي او تاسې ونه جنګېږئ. هغو ځواب ورکړ نه خیر، دا څنګه کیدای شي چې موږ د خدای په لار کې ونه جنګېږو په داسې حال کې چې موږ له خپلو کورونو څخه ایستل شوي یو او زموږ اهل و عیال له موږ څخه بیل کړی شوی دی. او کله چې هغو ته د جنګېدو امر وشو نو له یو لږ شمیر نه پرته نور ټول په شا لاړل او الله د هغو هر یو تیری کوونکی پیژني. د هغو پیغمبر هغو ته وویل چې الله طالوت ستاسې پادشاه ټاکلی دی. د دې خبرې په اورېدو هغوی وویل هغه څنګه پر موږ باندې د پاچا کېدو استحقاق ومونده؟ د هغه په پرتله موږ د پاچاهۍ زیات وړ یو او هغه ته په مال کې پراخوالی نه دی ورکړی شوی. پیغمبر ځواب ورکړ الله پر تاسې همغه غوره کړی دی او هغه ته روحي او جسمي دواړه ډوله پراخ اهلیت وربخلی دی او الله واکمن دی چاته چې خوښه شي خپل ملک ورکوي. خدای سره ډیره پراخي ده او هر څه باندې عالم دی. په دې سربیره د هغو پیغمبر هغو ته دا هم وښودله چې د خدای له لوري د باچا په توګه د هغه د ټاکل کېدو نښانه دا ده چې د هغه په زمانه کې به هغه صندوق تاسې ته بیا راشي چې په هغه کې ستاسې د رب له لوري ستاسې لپاره د ډاډګیرنې وسایل دي چې په هغه کې د موسی د کورنۍ او د هارون د کورنۍ موروثي مقدسات دي او هغه چې په رښتیا یې راوړي. که تاسې مؤمنان یې نو دا ستاسې لپاره ډیره ستره نښانه ده. بیا چې کله طالوت له لښکر سره وخوځېده نو ویې ویل پر یو سیند باندې د الله له لوري پر تاسې ازمویښت کېدونکی دی. څوک چې د هغه اوبه وڅښي هغه زما ملګری نه دی. زما ملګری یوازې هغه څوک دی چې پر هغو خپله تنده ماته نه کړي. هو که څوک یوه نیمه لپه وڅښي نو ودې څښي، خو پرته له یو واړه ټولګي نه نور ټول له هغه سیند نه خړوبه شول. بیا چې کله طالوت او ورسره ملګري مسلمانان له سیند نه پورې وتل وړاندې لاړل نو هغو طالوت ته وویل چې نن په موږ کې د جالوت او د هغه له لښکرو سره د مقابلې وس نشته. خو د چا چې په دې باور و چې یوه ورځ له خدای سره یو ځای کېدونکي دي هغو وویل ډېر ځله داسې شوي دي چې یو وړوکی ټولګی د الله په امر پر یوې لویې ډلې برلاس شوی دی. الله د صبر کوونکو ملګری دی. او کله چې هغوی د جالوت او د هغه د لښکرو مقابلې ته ووتل نو یې دعا وکړه ای زموږ ربه موږ ته صبر راکړه، زموږ قدمونه ټینګ کړه او پر دې کافره ډله موږ برلاسي کړه.
د دین په چارو کې څه زور او مجبورول نشته. سمه خبره له غلطو مفکورو څخه جلا کړای شوې ده. اوس چې څوک له کوم طاغوت نه منکر شي او په الله ایمان راوړي، هغه یوه داسې کلکه آسره ونیوله چې هیڅکله ماتېدونکې نه ده، او الله د هر څه اورېدونکی او په هر څه پوهېدونکی دی. کوم خلک چې ایمان راوړي د هغو ملاتړ او مرستندوی الله دی او هغوی له ترږمیو نه رڼا ته راباسي. او کوم خلک چې د کفر لاره غوره کړي د هغو ملاتړ او مرستندویان طاغوتان یعنی شیطانان دي او هغوی له رڼا نه د ترږمیو لوري ته راکاږي. دا کسان دوزخ ته ورتلونکي دي، هلته به تل اوسیږي. آیا تا د هغه چا په حال غور نه دی کړی چې هغه له ابراهیم سره جګړه کړې وه؟ په دې خبره جګړه چې د ابراهیم رب څوک دی او له دې امله چې هغه ته الله حکومت ورکړی. کله چې ابراهیم علیه السلام وویل چې زما رب هغه ذات دی چې د ژوند او مرګ واکمن دی، نو هغه په ځواب کې وویل ژوند او مرګ زما په واک کې دی. ابراهیم علیه السلام وویل ښه الله لمر له ختیځ نه راخیژوي، ته هغه له لویدیځ نه راوخیژوه. د دې په اورېدلو د حق هغه منکر حق پک حیران پاتې شو، خو الله ظالمانو ته سمه لاره نه ښیي. یا خو د مثال په ډول هغه سړي ته وګوره چې هغه پر یو کلي تېرېده چې چتونه یې پر بل مخ نسکور شوي وو. هغه وویل دا ودانۍ چې ورانې شوي دي دا به الله په څه شان بیا ژوندی کوي یعنی جوړوي. نو الله د هغه ساه واخیستله او هغه 100 کاله مړ پروت و. بیا الله هغه دوهم ځل ژوندی کړ او له هغه نه یې پوښتنه وکړه ووایه څومره وخت پروت وي؟ هغه وویل 1 ورځ یا 2 ساعته به پروت و. ویې فرمایل 100 کلونه در باندې په همدې حالت کې تیر شوي دي. اوس دې په خپلو خوړو اوبو لږ نظر واچوه چې کوم بدلون پکې نه دی راغلی. له بلې خوا لږ شان خپل خره ته هم وګوره چې ان هډوکي هم وراسته شوي دي. او دا مو د دې لپاره داسې کړي دي چې موږ غواړو تا د خلکو لپاره یوه نښانه وګرځوو. اوس وګوره چې دا د هډوکو پوښتۍ څنګه راپاڅوو، په غوښه او په ستوکي پټوو. کله چې په دې توګه هغه ته حقیقت په ډاګه څرګند شو، نو وی ویل زه پوهیږم چې الله په هر څه قادر دی. او هغه پیښه دې هم در په زړه وي چې کله ابراهیم علیه السلام ویلي و چې زما څښتنه ما ته راوښیه چې ته په څه شان مړي ژوندي کوي. وی فرمایل آیا ستا پرې ایمان نشته؟ هغه عرض وکړ ایمان خو لرم خو د زړه ډاډي نه غواړم. وی فرمایل ښه نو 4 مرغۍ راواخله، هغوی سره ټوټه ټوټه کړه، په خپلو کې ګډې ځان ته مایلې کړه. بیا د هغو یوه ټوټه پر بیلابیلو غرونو کېږده. بیا هغو ته نارې کړه هغوی به تا ته په ځغستا راشي. په دې ښه پوه شه چې الله لوی واکمن او د حکمت څښتن دی. کوم خلک چې خپل مالونه د الله په لار کې لګوي، د هغو د لګښت مثال داسې دی لکه چې یوه دانه وکرله شي او له هغې نه 2 وږي زرغون شي او په هر وږي کې 100 دانې وي. په همدې ډول چې کله د چا عمل ته د الله خوښه شي زیاتوالی پکې راولي، هغه هم پراخونکی او هم د علم څښتن دی. کوم خلک چې خپل مالونه د الله په لار کې لګوي او له لګښت نه وروسته پاسلونه نه کوي نه آزار ورکوي، د هغو ثواب د هغو د رب سره دی او پر هغو څه ویره طرحه غم خفګان نشته. یوه خوږه خبره او له یوې ناوړې خبرې نه تېرېدل له هغه خیرات نه ډېر ښه دي چې ورپسې آزارول وي. الله بې اړي دی او زغم د هغه صفت دی. ای مؤمنانو، خپل خیراتونه په پاسلونه او آزار رسولو د هغه چا په څیر مخاورې کوي چې خپل مال محض خلکو ته د ښودلو لپاره لګوي او نه پر خدای ایمان وي او نه پر آخرت. د هغه لګښت مثال داسې دی لکه یوه ښویه تیږه چې دوړې پرې ناستې وي. کله چې باران پرې وورېږي ټوله دوړه ترې یوسي او تیږه همغسې ښویه سوتره پاتې شي. دې خلکو چې په خپل ګمان سره د خیرات کومه نیکي ګټلې ده، له هغې نه هیڅ شی د هغو لاسته نه ورځي او کافرانو ته سمه لار ښودل د الله عادت نه دی.
د دې پر خلاف کوم خلک چې خپل مالونه یوازې د الله د خوشحالولو لپاره په ډاډه زړه او ثبات لګوي د هغو لګښت مثال داسې دی لکه چې په کومه هسکه کې یو باغ وي که شیبه باران پرې وورېږي نو 2 چنده میوې نیسي او که باران پرې ونه وورېږي هم نو یوه پرخه یعنې شبنم ورته کافي وي چې هر څه کوي خدای د هغو لیدونکی دی آیا له تاسې نه یو څوک دا خوښوي چې د هغه یو ښېرازه تک شین باغ وي په ویالو خړو به له خرما انګورو او هر ډول میوونه ډک وي او په داسې حال کې ناڅاپه د اور بړبړکۍ ورباندې پریوزي او وسوځي چې هغه په خپله بوډا او اولادونه ماشومان او د هیڅ کار نه وي په دغه ډول الله تاسې ته خپلې خبرې بیانوي تاسې ته ښایي چې غور او فکر وکړئ ای مؤمنانو کوم مالونه چې تاسې ګټلي دي او کوم شیان چې موږ ستاسې لپاره له ځمکې نه راویستلي دي د هغو ډیره غوره برخه د خدای په لار کې ولګوئ داسې نه چې د هغه په لار کې د ورکړې لپاره د ډیره ناکاره شي ورکولو کوشش وکړئ په داسې حال کې چې که همغه شی څوک تاسې ته درکړي نو تاسې به هیڅکله د هغه اخیستلو ته زړه ښه نه کړئ مګر دا چې د هغه په قبلولو کې له سترګو پټولو نه کار واخلئ تاسې باید په دې پوه اوسئ چې الله بې نیازه دی او د ډیرو غوره ستاینو څښتن دی شیطان تاسې له بېوزلۍ نه ویروي او شرمناک چلن غوره کولو ته مو هڅوي خو الله خپل بخشش او پیرزوینې ته تاسې هیلهمند کوي الله د ډیر پراخ لاس خاوند او پوه دی چاته چې خوښه شي حکمت ورکوي او چاته چې حکمت ورکړ شي هغه ته په حقیقت کې ستر دولت ورکړ شو له دې خبرونه یوازې هغه کسان درس اخلي چې د پوهې خاوندان دي چې هر څه لګولي وي او هر څه چې مو نظر منلی وي الله پرې پوه دی او د تیری کوونکو هیڅ مرستن که خپل خیراتونه په ښکاره توګه ورکړئ نو دا هم ښه ده او که په پټه اړو کسانو ته ورکړئ نو دا ستاسې لپاره ډیره غوره ده ستاسې ډیر ګناهونه په دغه شان عمل سره له منځه ځي او هر څه چې تاسې کړي وي الله ارومرو پرې خبره دی خلکو ته د هدایت نصیب کولو مسؤلیت پر تا نشته یوازې الله دی چې چاته یې خوښه شي هدایت ور په برخه کوي او تاسې چې کوم مال په خیرات کې لګوئ ښېګڼه همدا تاسې ته ده او تاسې خو په همدې خاطر لګوئ چې الله خوشحاله کړئ نو کوم مال چې تاسې په خیرات کې ولګوئ د هغه پوره او بشپړ ثواب به درکړی شي او هیڅکله به ستاسې حق ونه سوځي له بل هر چا نه زیات د مرستې وړ هغه بېوزلي دي چې د الله په کار کې داسې نښتي دي چې د خپلو شخصي ګټو وټو لپاره د ځمکې پر مخ هیڅ راز هلې ځلې نشي کولی د هغو د استغنا په لیدلو بېخبره خلک ګمان کوي چې دوی شتمن دي ته د هغو د څیرو په لیدلو د هغو په حال خبرېدی شي خو هغوی داسې خلک نه دي چې چاته کلک ودرېږي او څه وغواړي د هغو په لاسنیوي کې چې تاسې څه مال ولګوئ هغه به له الله نه پټ پاتې نشي کوم خلک چې خپل مالونه شپه او ورځ په ښکاره او په پټه لګوي د هغو ثواب د هغو له رب سره دی او هغو ته هیڅ وي خو کوم خلک چې سود خوري د هغو حال به د هغه چا غوندې وي چې پیریانو نیولی وي او په دې حال د هغو د اخته کېدو دلیل دا دی چې وایي تجارت خو هم لکه سود غوندې شی دی په داسې حال کې چې الله تجارت روا او سود ناروا کړی دی نو چاته چې د هغه د رب له لوري دا نصیحت ورسید او په راتلونکي کې د سود له خوړلو نه ډډه وکړه نو څه چې مخکې خوړلي هغه خو یې خوړلي دي د هغه معامله له خدای سره ده او څوک چې له دې حکم نه وروسته بیا هم همداسې کار کوي هغوی دوزخیان دي تل به پکې اوسیږي الله سود له منځه وړي او خیراتونو ته وده او ښېرازي ورکوي او الله هیڅ ناشکره بد عمله انسان نه خوښوي هو کوم کسان چې ایمان راوړي او غوره عملونه وکړي او زکات ورکړي د هغو ثواب بېشکه د هغو له رب سره دی او پر هغو څه ویره او کړاو نشته ای مؤمنانو له خدای وویریږئ او ستاسې چې کوم سود پر خلکو پاتې دی هغه ور پرېږدئ که په رښتیا سره مو ایمان راوړی وي
خو که تاسې داسې ونه کړل نو خبر اوسئ چې د الله او د هغه د رسول لخوا ستاسې پر خلاف د جګړې اعلان دی. که اوس هم توبه وباسئ او سود پرېږدئ نو تاسې د خپلې پانګې اخیستلو حقدار یاست. نه تاسې ظلم کوئ او نه به پر تاسې ظلم وشي. که ستاسې پوروړی تنګلاسی وي نو تر لاس چلیدو پورې مهلت ورکړئ او که خیرات ورکړئ نو دا ستاسې لپاره ډیره ښه ده که پوهیږئ. د هغې ورځې له رسوایي او کړاو نه ځان وژغورئ چې د الله لوري ته ورستنیږئ. هلته به هر چاته د هغه د کړې نیکۍ یا بدۍ پوره بشپړه بدله ورکړی شي او پر هیچا به هیڅکله ظلم ونه شي. ای مؤمنانو، کله چې د کومې ټاکلې نیټې لپاره تاسې په خپلو منځو کې د پور د راکړې ورکړې معامله کوئ نو هغه ولیکئ. د دواړو خواو ترمنځ د یو څوک چې هغه ته الله د لیکلو اهلیت ورکړی وي په انصاف سره سند ولیکي. هغه دې له لیکلو نه انکار نه کوي. لیکنه او املا دې هغه څوک وکړي چې حق ورباندې دی، یعنې پور اخیستونکی، او هغه دې له الله خپل رب نه وویریږي چې څه معامله شوي وي په هغې کې د کمۍ زیاتی نه کوي. خو که پور اخیستونکی په خپله ناپوه یا کمزوری وي یا املا نشي کولی نو د هغه ولی دې په انصاف سره املا وکړي. بیا له خپلو نارینهو 2 تنه پرې شاهدان ونیسئ. او که 2 سړي نه وي نو 1 سړی او 2 ښځې دې وي چې که یوه یې هیره کړي نو هغه بله به یې ورپه زړه کړي. دا شاهدان دې له داسې خلکو څخه وي چې د هغو شاهدي ستاسې په منځ کې قبلېدونکي وي. شاهدانو ته چې کله د شاهدۍ وهلو وویل شي نو هغوی د انکار نه کوي. که معامله وړه وي او که غټه، د هغې نیټه ټاکل او سند لیکل بې اهمیته مه ګڼئ. د الله په وړاندې دا چلند ستاسې لپاره ښه د انصاف کار دی. په دې سره شاهدۍ تیرولو کې ښه اسانتیا راځي او په شکونو او شبهو کې ستاسې د اخته کېدو امکان کمیږي. هو، که تاسې په خپلو منځو کې لاس په لاس تجارتي راکړه ورکړه کوئ نو د هغه د نه لیکلو هیڅ پروا نشته. خو د سوداګرۍ د راکړې ورکړې په وخت کې شاهدان ونیسئ. لیکونکی او شاهد دې نه ځورول کیږي. که داسې وکړئ نو ګناه کوئ. د الله له قهره وویریږئ. هغه تاسې ته د عمل سمه لاره درښیي او هغه په هر څه پوه دی. که تاسې د پردیسۍ یعنې مسافرۍ په حال کې او د سند لیکلو لپاره کوم لیکونکی پیدا نشو نو د شیانو په ګیره واخیستلو معامله وکړئ. کله تاسې نه څوک پر بل باندې باور وکړي یا له هغه سره څه معامله وکړي نو په چا باندې چې باور شوی دی هغه د امانت ادا کړي او له خپل رب الله څخه دې وویریږي. او شاهدي هیڅکله مه پټوئ. څوک چې شاهدي پټوي د هغه زړه په ګناه خیرن دی او الله ستاسې له عملونو څخه بې خبره نه دی. په آسمانو او په ځمکه کې چې څه دي ټول د الله دي. تاسې که د خپلو زړونو خبرې ښکاره کړئ او که پټې وساتئ، په هر حال الله به له تاسې نه د هغو حساب واخلي. بیا د هغه واک دی چاته یې چې خوښه شي وبه یې بخي او چاته یې چې خوښه شي سزا به ورکړي. هغه په هر څه قادر دی. پیغمبر صلی الله علیه وسلم پر هغه هدایت ایمان راوړی دی چې د هغه د رب لخوا پر هغه نازل شوی دی. او څوک چې د دې پیغمبر صلی الله علیه وسلم منونکي دي هغوی هم دا هدایت د زړه په مینه منلی دی. دوی ټولو الله د هغه پرښتې، د هغه کتابونه او د هغه پیغمبران منلی دي او د هغو وینا دا ده چې مونږ د الله په پیغمبرانو کې یو له بله توپیر نه کوو. مونږ حکم واورید او اطاعت مو ومانه. څښتنه مونږ ستا څخه د ګناه بخښنې غوښتونکي یو او همدا ستا لوري ته زمونږ درتګ دی. الله هیڅ ساکښته د هغه له وسې پورته مسؤلیت نه متوجه کوي. هر چا چې څه ښه کړي دي د هغو میوه د همغه ده او چا چې څه بدي کړې ده د هغې ګناه پر همغه ده. مؤمنانو، تاسې داسې دعا وکړئ: ای زمونږ ربه، که له موږ نه څه هیر او خطا صادره شي موږ پرې مه نیسه. څښتنه پر موږ هغه پیټی مږده چې له موږ نه مخکنیو خلکو باندې دې ایښی و. زموږ څښتنه د کوم پیټي پورته کولو چې په موږ کې وس نشته هغه پر موږ مږده. له موږ سره آساني وکړه.
زمونږ له ګناهونو څخه تیر شه، پر مونږ رحم وکړه، ته زمونږ کار جوړونکی، د کافرانو په مقابله کې زمونږ مرسته وکړه.